من بعد اگر درباره عمر صاحب مسعود بحث کردی، من 20 سال میشه که من در واشنگتن دی سی هستم، خودت با تمام مانو در کجا هستی در کجا نیست معلومات پیش ما است. اگر انسان نشدی بازوت یک جای بیخبر کمین بزنم که پدر می بیایم نفهمه. خیر بدون شک هزاران جوان ترور ساختین، بدون شک از شما طرز در کار است، چون تنها پشنو را نه وزبیکار ترور ساختین. تو مورد امروز خودت بس ندارم برادر، بس ما درباره ترور ساختین. یک دقیقه گپ گوش کن. جنگ داخلی بود، بوشکی جنگ داخلی بود. یک دقیقه او تو صبر کن. میزنم دلمی اینجا غارت میکنم. تو فهمچم اینجا دستت آزاد شمشیر تیز درباره عمر صاحب مسعود بحث کردی غارت میکنم. من معرفی نمیکنم، من اینجا بسیار بد نوشا کردم. من خبرت میگم که اینجا تو فهمچم ماندگیست میزنم غارت میکنم. خیر ببینید، در یک روز پیدا شدیم، در یک روز میمرم. از این که من برم در بستر مریضی پیر شم، گویم رفته برا اولادایم پاک کرده برا بمرم، خوب است یا مت نر واره برم سر وطن فدا شو. تو مار از مرگ نترسون، افغان ذات از مرگ نترسون. حال گپ فهمیدی؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. آقای پولاد جور هستی؟ صحتت خوب است؟ جان جور است؟ و علیکم السلام برادر. مهربانی وکړه. خوشحال اوسئ. وطندار شما چرا تازی میگی تاجیکا را؟ ما خداوند دان دندان مرا بشکنونه که من توضیح بگویم. آقای کاتب هزاره توضیح میگه، شرفنامه منیری توضیح میگه، ده ها بالاتر از 50 دانه کتاب بسیار تاریخی و قدیمی ما داریم، فردوسی توضیح میگه. ما چرا بگویم توضیح؟ من نمیگم، ما او کتاب صرف میخوانم. من کجا گفتیم توضیح؟ نه خدا می کتاب برای چی هست؟ توضیح اصلا معنیش چی است؟ تاریخ است. شما ما رو مجبور ساختید که تاریخ بیایم بیان بکنیم، ما بیان کردیم دیگه. ما خود چرا تو را بگیم توضیح؟ کی شما را مجبور ساخته که شما این کار را بکنید؟ اینم تاجیکا ساختن والله. یا سلیمان آمدن دیگه آمدن مال تاریخ میبینیم که تاجیکی در افغانستان وجود نداشت، تازی بود. حالا خب برادر ما گناه من نیست، قایم میگیری برو فردوسی را قایم بگیری. مرا چیکار داری؟ نه من کسی را قایم نمیگیرم. سعی کو امروز شما اون کتاب در آورده میگه تاجیکا تازی است. امروز برمیگرده من اگر شما کسی را به نام یاور میگه یا به 4 تا دیگه که از افغان بودن خود میگم ما افغان نیستیم واره میگی تازی میگی مستقیم انگشت سر از بلند میکنی که حق داری. ما چیزی گفتن نمیتونم تا هر رقم توهینم که میکنی و مربوط خودت میشه. اما یک دقیقه امروز من خودم افغان هستم، افتخار میکنم. من در زبان هستم، من افتخار میکنم اینجا زدیم وطن افغان دوست، اینجا نزدیم تاجیک دوست، نزدیم افغان دوست، نزدیم هزاره دوست، افغان دوست. من افغانا رو دوست دارم. کسی که افغان نباشه من دوست ندارم میشه. دقیقاً ما با خودت موافق هستم. خدا نکرده هدف ما شما نیستیم، ولی متاسفانه بعضی اوقات با موتر خشکم میسوزن. همین از آدرس قوم شریف شما آمدن برادر ما را چندین سال توهین کردن، دمی 6 ماه ما را مجبور ساختن که یک تعداد کتاب بگیریم. اگر قبل از همین شما یک دانه پشتو زبان نشان بده شما را چنین یک گپ زده باشه. نزدن نه، ولی آمدن ما را به فرهنگ گفتین، به کلتور گفتین، به تاریخ گفتین، دیگه گفتین، ما را مجبور ساختین که برگردیم براتون نشان بدیم. حال ما هم با خدا قسم از تاجیکایی که خود از افغانستان میدانن، افغان هستن، او وطن دوست دارن، و با خدا قسم است یک قدر دوستش دارم مثل که بچه مادر خودم باشه، مثل که برادر سکی ما باشن. و اگر شما از اینی بابت از من ناراحت هستین، حق به جانب هستین. هدف ما شما نیستین. هدف ما کسایی که به نام خراسانی میان، کسایی که به نام ایران شهری میان اونا هستن. شما را چرا ما چیز بگم؟ شما خب بیادرای هستین، عزیزای هستین. و بس تاریخی را اگر متوجه شده باشیم ما بسیار بند ساختیم. اگر نه حتی دلم است که منابع را دلیت بکنم. یک دانه کتاب ما تا دم کتابخانه نانداختیم از خاطر شما مردم با عزت. نمیخوایم برادر همین کار دامن بزنیم و کلان بسازیم. نه او را ما چیزی گفتن نمیتونم. سعی کنم من خودم که هستم، من تقریبا 10 سال میشه که در آلمان هستم. من از ولایت میدان وردک هستم، من از ولسوالی جلیز. ما مردم فارسی زبان در ولسوالی جلیز هم فارسی است هم پشتوست. خب ما امروز هم اینجا اینا با حق میگم از مردم دیگه پشتو زبان ها را ندیدیم، نشیشیم، نخیسیم. خب این مردم میدان وردک هم میگم بهترین مردم، یعنی در 36 ولایت افغانستان دیگه مردم میدان وردک واره پشتو زبان همین مردم میدان وردک که بهترین مردم بودن. همین آقای حاجی محقق چرا در دوره اول طالب بیشتر از 700 نفر
900 نفر پشتونای بیچاره را به نام طالب کشتن. خب اما چطور داشتن که محقق در دوره اول طالبا که مبر آمدن در دوره اول این محقق بالاتر از 700 نفر شهید ساخت کشت. محقق خودش یک خائن است. امروز آمده طرف پاکستان اعلام میکنه. ما امروز او را خائن میگیم. من خودم یک دری زبان ما او را خائن میگم. من وطن دوست نمیگم او را. ما امروز عکسش هم ماندیم، سر عکسش چلیپا کشیدیم. سعی که امروز او به وطن در جای برای خود نداره، جای پای. امروز میره از پاکستان طرفداری میکنه. لعنت به همچین اشخاصی که محقق امروز کدام کارا نیست، 4 روز دیگه او میره میاد تفرقه میندازه. ما به برادرای هزاره میگم، برادرای تاجیک میگم که حرف محقق گوش نکنیم. محقق یک پیر شده، یک ایلگویی میکنه، وطن در بربادی کشیدن در جمهوریت. حالا میخوان که مردم پاکستان که در افغانستان پرتن و نمیتونن. راست میگی. تشکر افغان صاحب. زنده باشید. نه موضوع نبودن. من حیث یک برادر تاجیکتان، یک برادری که از این خطه افغانستان هستم، افتخار دارم برای تمام افتخارات این سرزمین. و مدت 300 سال است یا 400 سال است که حاکمیت دست پشتون هاست. بله البته که مشکلاتی بوده، کم و زیاد. ما هم مشکلات داشتیم. در وقتی که جناب عزیز پولاد حکومت دست ازبک ها بود، دست ترکمن ها بود، یگان وقت حکومت ها در دست تاجیک ها بود، تاریخی را ثابت ساختن. یعنی منظور از تاجیک ها همی دری زبان ها یا آریایی ها بودن و شما هم البته جزو آریایی هستین. هیچ وقت پشتون ها به حکومت های مرکزی وقت خیانت نکردن. امروز هم که حکومت افغانستان اگر گدایی میگن دست پشتون هاست، پشتون ها برادرای ما هستن. خودم شخصا از تمام نسب خود ما تاجیک هستیم، برادر آریایی هستیم، از این خطه افغانستان هستیم و نفرین میکنیم بر هر کسی که از همینجا دوست عزیز بسیار حرفای خوب شیرین زدین. تشکر از امو اخلاق و ادب و تربیه فامیلی که شما دارین. ولی یک چیز همینجا چند بار تکرار کردین، گفتیم ما تاجیکا آریایی هستیم، ما تاجیکا بومی هستیم. این همین موارد از کجا میگین برادر؟ بر اساس کدام سند میگین؟ نمیرم بر اساس جناب عزیز پولاد، مسئله نام تاجیک یک مسئله جدید است. اصل اگر شما در تاریخ افغانستان مراجعه کنین چیزی به نام تاجیک نیست، اما چیزی که موجود است در اسناد به نام آریایی است. حالا که در فضای مجازی یک نادانسته خود تاجیک میدانه برادر ما. نه شما مستقیم گفتیم تاجیکای آریایی، باید میگفتیم آریایی ها در زبان های آریایی ها. امروز گفتم برای افهام و تفهیم استفاده میشه. فعلا امروز کسایی که خود در زبان، ما براشون میگیم که برادر ما در زبان هستیم، میگن ما فارسی زبان هستیم. براشون میگیم که ما آریایی هستیم، میگن ما تاجیک هستیم. نه، یک غلط فهمی اینجا موجود است. این به خاطر جهل تاریخی ماست برادر ما. ولیکن امی کسایی که حالا باز ما براشون چی میگم خیر است. حالا که خودت دری نمیدانی امی فارسی زبانی را قبول داری، بیا. یعنی مقصد ما است که به هر چیزی را به جنجال نکشیم. مگر ما از لفظ تاجیک استفاده کردیم. گفتم ما خودم تاجیک برادر، تاجیکستان، نام تاجیکستان یک نام جدید است که بعد از که شوروی در وطن ما و شما آمد و شکست خورد، اینا برای خود تاجیکستان ماندن. و به هر صورت من فقط یک خواهشی که دارم برادر عزیز من میفهمم که شما را احساساتی ساختن. وطن ما، سرزمین ما کنار شما هستیم. ما کنار برادران پشتون خود هستیم به حکم ایمان، به حکم دین و به حکم قرآن و به حکم محمد صلی الله علیه و سلم. اگر امیر ما هر کس که باشه ما از تبعیت میکنیم. وطن ما، امنیت ما را شما میگیرین، ما قربانتان. هر جایی که شما امیر برادرای پشتون ما امر بکنن ما کنارشان هستیم. این حرفایی که مزدم به چشمی و دشمنای وطن گفتم و کسایی که امروز تا بعد زمان جمهوریت اینا از تذکره افغانستان گرفتن، اینا در زمان جمهوریت امروز آمدن و خود از افغانستان مینامند، در حالی که زبانشان و لهجهشان را فقط به لهجه صحبت میکنند. جهان سپاس. فقط من خلاصه عزیز پولاد ما یک گیله از خودت دارم برادر، نور چشم هستی، امتکلمه احترامات گفتم از قلب خود برای تقدیم کردم. اگر یک خواهش ازت دارم که همین بازی که ما و شما میفهمیم بازی تفرقه را کمک کنترل شده، همین رقم نکنیم که دشمن ها از بله انشالله عزیز هستیم. ما همین خواهش دارم. جهان سپاس. جهان سپاس. اینی تو جوانای روشن هم داریم. کنار نختر مهربانی کن. سلامونه نیکی هیل احترامات هیله دارم که روغ و جوړ صحتمند یاست. سلام به همه برسه. مهربانی که کنار نختر. دمه کو تړ وروره.
ورونو زه نه پښتون یم نه تاجک یم، زه د یو نورستاني په صفت زه غواړم دلته خپل نظر څرګند کړم که اجازه یې راته. مهرباني وکړه. وروره تاسې خپله پوهیږئ تقریبا موږ نورستان دا ساحه دا پخوا چې بلورستان و او د عبدالرحمن خان په وخت کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ سرحدات یا د انګلیس ترمنځ کم سرحدات چې وټاکل شو، زمونږ خلک په دغلته په زوره باندې مسلمانان شو. د دې هغه کم فرهنګ کلتور عنعنات چې هغه هم صدمه یې ولیدله، حتی د ژبنۍ مسایل هم د دوی د ژبې باندې تاثیرات هم درلودل په فرهنګ باندې هر څه. زمونږ تاریخي آثار چې دی وروره له منځه لاړه، ځینې حتی نورو طرفونو ته کشش وکړو کشې کړل. هغې پسې به نه ګرځو وروره. دغه د اوسني حکومت کې چې زمونږ په طرف ته اکثریت زمونږ پښتانه ورونه حاکمان وو، تقریبا 2 میاشتې کې 3 میاشتې د روژې نه مخکې زمونږ 2 ولسوالۍ برګي مټال او کامدیش چې دی لاره بنده شوله سره د ناړۍ. هیڅ چا چې دی حتی یو فیسبوک کې پوسټ هم دغه اوسني حاکمانو ونه کړ د پاکستان په ضد باندې. په موږ لاره بنده شوې وه، زمونږ مثلا بورونه، ښځې، ماشومان ډوډۍ نه درلوده، بر ور باندې مرمۍ او کالتوس ورېدل. ولې په مقابل کې حداقل موږ سره چې دی یو غمرازۍ داسې یو غږ هم پورته نه شو. آقای کونړ نختره، تاسو د کونړ تاجکان یاست؟ منګه نو زه خپله نورستانه یم وروره. تاجک خو نه یې؟ زه نورستانه یم. ډېر ښه. وروره ګله، ستاسو درد زموږ درد دی، ستاسو ستونزه زموږ ستونزه ده. درک کوو، ستونزې شته، مشکلات شته، نه یوازې کونړ کې په 14 ولایاتو کې. نو خدای دې طالبانو ته هدایت ورکړي چې د ستونزو ته متوجه سي او دوی حل کړي. نو هر کله چې تاسو د طالب ناستو دا ستونزې ورته ووایي، دلته خو طالبان نسته، خو بیا هم تاسو بیان کړه، خدای وکړي هغوی اورېدلي وي. نو خدای دې موږ او تاسو د بدبختۍ او د بېچارهګۍ نه وساتي. خدای دې موږ او تاسو ته داسې یو نظام ورکړي چې ټول پکې خپل ځان احساس کړي. د دغه ستونزې ستاسو په دې په زرهاو نورې ستونزې شته. فولاد صاحب خبره داسې ده، خدای تعالی داسې نظام په دې وطن حاکم کړي چې کوم د اجتماعي مشکلات چې دلته موجود دي، تعصبات چې کوم موجود دي او دا تبعیض چې موجود دی دا له منځه یوسي، ختمې کړي. یعنې موږ په 21م قرن کې اوسېږو. په 21م قرن کې په لکونو خلک چې ډوډۍ په میاشتو ونه لري، نو دا هېڅ د منلو خبره نه ده. مننه. داسې دغه بدن باندې چې کله مرض راځي دا یو رقم وایروس وي، نو ډاکټر سیدی هغه وایروس پیژندنه کوي، وروسته هغه وایروس ته دوا ورته تطبیق کوي، ورکوي چې هغه وایروس وچ سي، د منځه لاړ شي، بیا د بدن سره جوړ شي. عین شکل په افغانستان کې یو وایروس دی، یو وایروس البته چې دغه وایروس د مختلفو منابعو تقویه کېده، تغذیه کېده او بالاخره د افغانستان دغه وجود یې خرابه کړی و. چې فضل د خدای دا وایروس اوس د افغانستان نه بیرون وته، د بهرنیو هیوادونو کې په رسنیو کې غاپي. نو دا په دې معنی چې وایروس تشخیص شوی ده، پیژندل شوی ده، نو پیچکاري ورته غني وکړه. خو بیا هم د نور مخنیوي په خاطر باید افغانان خیر چې دا وایروس بیرته افغانستان ته رانسي. چې دا وایروس تاسو ته پته ده چې څوک دي، نور زه نه غواړم چې مخکې ولاړ شم. پښتون ما میگم من قبول دارم، اما امیر در عمل آماده نیست قبول بکنه. ما پنجشیری میگم درست است، ما مسلمان هستم. صاحبای صاحب گرامی، ما یک چند لحظه به خاطر از اینکه دوستا خسته نشن، ما یک چند لحظه یک دو حرف برای خود میگم. همین ما که تبسته کو چون صدای ما انعکاس میکنه. دوست گرامی، به مثابه یک منصبداری که 18 سال ما در مقابل طالب جنگیدیم و بالاخره خطرهای مختلف را متقبل شدیم، تنها من به همین رقم از ولایت پشتونشین قندار و هلمند و ارزگان و پکتیا و پکتیکا و خوست و زابل و فرا و ننگرهار و کنر و لغمان جوانان در اردوی ملی، پلیس ملی علیه طالب جنگیدن. پشتونها کشته شدن، شهید شدن، زخمی شدن، در بدر و خاکبسر شدن، خانه و کاشانی خود از دست دادیم. هزاران بانوها بیوه شدن، هزاران اطفال یتیم شدن در جنگ با طالب. ولی به شکل بسیار منظم، به شکل بسیار سازمان یافته، به شکل بسیار سیستماتیک از آدرس جبهه مقاومت یک گروه مردم آمدن و مکمل قوم پشتون بشکه زرد گفتن، انتحاری گفتن، تروریست گفتن، لابیگر طالب گفتن. ما کسایی که با ما آشنایی دارن، ما در نخست وقتی که شامل میدیا شدیم در قسمت ایمیگریشن و در قسمت گرین کارت لاتری اینا کار میکردیم
ولی چنان ما را توهین کردن، چنان ما را تحقیر کردن، چنان ما را بی‌عزت ساختن، حتی ده ها هزار پتیشن بالای قوم پشتون امضا شد، جمع‌آوری شد و به نهادهای خارجی داده شد که گویا تمام پشتونها تروریست هستند، مانزه توریستی دارند، اینها بشکه زرد هستند. اونمو جوانان پشتونی که برادر خود در جنگ با طالب از دست داده بود، اونمو جوانان پشتونی که پدر خود در جنگ با طالب از دست داده بود، اونمو جوانان مجبور ساختن که فعلا خاموش بنشینن و علیه طالب حتی حرف نزنن. اینمی دوستان و عزیزان که در کنار احمد مسعود می نشینن، در کنار جبهه مقاومت می نشینن و از طرف از اونا در گروپ های واتساپ ما ویدیوهاشون نشر کردم، صحبت میکنن با خود جناب رهبر جبهه مقاومت، اونمو مردم آمدن، مردم پشتون ناخودآگاه یا خودآگاه توهین کردن، تحقیر کردن، بی‌عزتی کردن. از عکس احمد شاه مسعودی که احمد شاه مسعود در 34 ولایت مورد احترام بود، مورد عزت بود، مردم برشان عزت میدادن، احترام میداشتن. دینمی قندهار، دمی هلمند، دینمی پکتیا و پکتیکا ما دکاندارای پشتون تبار را دیدیم، دونمو اطرافش که عکس احمد شاه مسعود در دکان خود بند کرده بودن، از اونمو عکس آمدن، چنان به شکل وحشتناک توهین و تحقیر کردن، تنها پشتونها را نه، هم هزاره را توهین کردن، هم ازبک کلاخان گفتن، هم پشتون صدرقم بهتان توهین و تحقیر کردن. برادر حالا ببین تو در لایف ما آمدی، با وجود مردم مرا میگه عزیز پولاد متعصب است، ولی من در لایف خودت اجازه میدم به زبان خودت صحبت بکنی. من اجازه عکس تا کلان میسازم و حرفایتون دانه دانه وقتی که میزنین من سر تایید میمونم یا نمیگم درست است، ولی شما برین در لایف وطندارای خود پنشیریتون. یک پنشیری را مثال براتون میگم، برای من در سوشال میدیا نشان بدین که یک پشتون گذاشته باشه در پشتو صحبت بکنه، کمی بالا میشه میگه زبان افغانی نمیفهمم، تروریست آدم واره گپ بزن، تا بگو بالا بگو توهین کو، تحقیر کو، زن مرد موی سفید جوان کلگی توهین و تحقیر کردن از آدرس شما. ده ها بار در این لایفای خود گفتم که بلی از خدا از آدرس مردم پنشیر توهین نکنین، از آدرس احمد شاه مسعود توهین نکنین. ولی برای کی میگی برادر عزیز؟ ما از شما و جوانان سلحشور و با عزت و خوبی مثل شما تقاضا دارم که نزد جوانانتان برین، برشان بگوین، برشان دامن پرتین که او برادر امی تخلص پنشیری را نگذار وقتی که توهین میکنی، عکس احمد شاه مسعود نگذار وقتی که توهین میکنی. از نام ما مردم پنشیر بگو استفاده جویی نکنین دیگه. مردم پنشیری که در شجاعت نام داشتن، مردم پنشیری که در جهاد نام داشتن، منظور مردم پنشیری که در وطن دوستی نام داشتن، امروز مردم از اونها متنفر شدن از دست یک چند نفر لچک. همینجا یک کسی پیشتر آمده بود از لهجهش معلوم میشد بچه هزارگی بود. ما خود از 34 ولایت سفر کردیم، نظامی بودیم، میفهمم در جلب جزبه کار کردیم. آدمی که لهجه صحبت کنه از لهجهش میفهمم که کیست، از طرز صحبتش میفهمم، از این جمله بندی صحبتاش میفهمم که او هزاره بود. ولی آمد ولی میگه یک بار دیگه به احمد شاه مسعود دو بزنی 50 مرمی میزنم. اعتراض میکنم کوشش میکرد مرا احساساتی بسازه تا باز ما به احمد شاه مسعود برادر عزیز چی بکنیم. اینمیم صبح ما یادآور شدم، گفتم او برادر اینمی توسط یایی که کلیپای احمد شاه مسعود جور میکنن و کامنت میکنن و پست میکنن، از دل ما خدا خبر است. اما آدم هر کس بود، گپ ما به خراسانی همیست. خراسانی وقتی که تو میگی خراسانی پس کار نداشته باش با مسعود افغان، وقتی که تو میگی خراسانی کار نداشته باش با برهان الدین ربانی افغان. آنها افغانان ما بودن، آنها از افغانستان دفاع میکردن، دعوای از اونها از مردم افغانستان بودن. شما میگین برادر خراسانی هستم ولی عکس مسعود مونده. این رقم نکنین. ما برادر هم فکر هستیم، ما شما نظامی ها که هستیم در یک قاغوش کلان شدیم، در یک قراوانه نان خوردیم و در یک صف آراسته شده و به خاطر دفاع مردم افغانستان استاد شده بودیم. آل ما هم فراری، تو هم فراری، تو هم در بدر، ما هم در بدر وطن عزیز دادیم. عوض از اینکه یا به وحدت کار بکنن، به یک پارچگی کار بکنن، کسایی که خلاف طالب هستن اینا را در یک دسترخوان جمع بکنن، در یک تغر، در یک فرش جمع بکنن، بنشانن. برعکس بعد از 2021 دشمنان طالب به فرقه ها تقسیم کردن. اونو هزاره که دشمن طالب تو را به نام هزارستانی ساختن، اونو پشتونه که به نام طالب تو را بیادر به یک نام دیگه دواندن، اونو تاجکایی که دشمن طالب بود به نام خراسانی اینا را برادر تنظیم ساختن. یک تفرقه به وجود آمد، در جاده های گمراهی ما را روان کردن، مسائل قومی را آوردن، طالب هم فراموش شد، وطن هم فراموش شد. برعکس برادر کلگی دشمن یکی دیگه شدن. من به حرفایت موافق هستم، ولی به نظر اگر به مسابقه برادر برات میگم که شما باید در لایفای بعض دوستا برید و اونا را مانع شوید. ما ببخشید یک خواهش دارم. ما مالی با یاور صاحب عزیز ارتباط دارم. پیشتر صبحی در لایو آریایی عزیز بودم. با تمام کسایی که فعال هستند در رسانه‌ها ما پیش خود یک برنامه دارم، با یاد تماس گرفتیم
این با روی احساس ما که میگم به خاطر خدا گپ میزنم، کسی خوش میشه یا خفه میشه ما گپ میزنم، چون من فکر میکنم که پیش خدا رفتنی استیم. دردت پشتونه باز داده او وطن، چون ما هم وطنت هستم، ما احساس میکنم شریک میدونم. درد مای پنشیری را تو باید درک بکنی. ناچار در وطن که زندگی کردیم نمیشه که تو فرار کنی. فردا خائنا میرن ولی ما و شما میمانیم، مثل که در گذشته ما دیدیم. وطن دار عزیز، ما در ارباد اشرف غنی بودم. از کجا تعصب پیدا میشه؟ خوشحال سادات معین ارشد موتو بود، اما فکر بکن فولاد عزیز، ما تو همسنگر هستیم از جلال آباد. روز گذشته از کامه جلال آباد باور به خدا بکن با ما تماس میگیره در 3000 افغانی. 4 روز شده ما منتظر نگاهش کردیم. از هلمند به ما تماس میگیره که قماندان صاحب کل ما در درد هستیم، حمایت برای چی از طالب؟ مردم دید، وکیلا را دید، همسنگر مسئله ما بود. با افتخار مرا فحش میگه قماندان صاحب ما جاسوس بودیم در داخل اکادمی پلیس. با دهاتا برات وعده میتم دمیل از طریق لایو شما با 10 سند نشان میتم از وطندارای پشتون. اینی را دید مردم چشت حسادت پیدا کرد که او وطندار تو هم سنگر ما بودی، در یک کاسه ما تو نان میخوردیم. دفاع برای چی؟ هر دوی ما فرار کردیم، هر دوی ما متضرر هستیم. ما میدانم، ما تحصیل کردیم، میفهمم. از ما که توی پشتون امروز در ضرر هستی، از ما که تو وطن زیادتر ترک کرده ای، بدبختی متوجه است. کسی نخوند اصابش جداست، اما باور به خدا که دلم براتون درد میکنه. هر چقدر شما تعصب هست که یکی گفتی از مقاومتی، یعنی یک مقاومتی ما هستم. با رئیس دفتر احمد مسعود ما ارتباط دارم. هر شغالی که در تیک تاک اومد، ما یک سوال از خود دارم. شخصیتی است. فولاد عزیز، گپ آخرم. هر کسی به نام مقاومت آمد، احمد مسعود، ما در صورتی که نه پولش گرفتیم، فردا روز گپی هم شود 4 تا سرمایه‌دار و چاپلوس بزدل شاید نزدیک شود، ما جوان اونمو به نام لندغر شاید یاد شوم، ولی زحمت کشیدیم، قربانی دادیم. احمد مسعود شخصیتی است که نزدیکایش بار برش گفتیم که سیاست مشخص بکه. امروز وطندارای پشتون مشخص از یک گروهی که به سبب زبان حمایت میکنن، ولی احمد مسعود گفته که نه، ما به خاطر وطن کار میکنم. اما تو که پدر ما جلال آبادی ده پولش بوده، هلمندی ده پولش بوده، ما این کار کردن نمیتونم بیام. اما متاسفانه بار از طرف با شمول خودت فحش، دشنام، توطیه از داخلش اجازه بدید یک لحظه اینجا آقای داخلش ما را کشته، با مصلحتش از بیرون شما توهین میکنید. درست برادر عزیز، درست. اولش همین مایک تنم بسته کنین که ما تادای منکاس نداریم. در نخست متعصب ترین انسان ها فعلا به جامعه افغان یا افغانستان به معرفی گرفته شده. معلوم است شما همین لحظه میگن جبهه مقاومت ملی. در جبهه مقاومت ملی یک نفر از یک ولایت دیگه نشان بده، یک روتی نیست، یک مزاری نیست، یک ننگرهاری نیست، یک قنداری نیست، یک هلمندی نیست، یک هزاری، یک وزبیک، یک پشه‌ای، یک کسی دیگه. فقط برادر عزیز یک تعداد مردم. من تو را چی میگم، امی احمد مسعود که 2 ساعت مصاحبه با منگل پنشیری در روی میز گرد دایر میکنه، 2 ساعت وقت خدا با منگل پنشیری که بگراندش شما میفهمین با او دایر میکنه. آیا در هرات یک نخبه نداریم؟ در مزار یک نخبه نداریم؟ در ننگرهار فعلا شما گپ از تعصب میگه. طالب تعصب نداره. طالب کاش که تعصب زبانی میداشت، طالب کاش که تعصب نژادی میداشت. بعد از قبر دکتر نجیب ویران کردن، به احمد شاه مسعود بادیگارد شونده. بعد از یک ننگرهاری را نشان بده که تا پست ریاست در نظام طالب باشه، یک لغمانی را نشان بده حداقل قماندان در بخش در حکومت طالب باشه، به می رقم کنری را نشان بده، به می رقم پکتیار و پکتیکا و گپارا. برادر تعصب نظامی، تعصب زبانی و تعصب قومی از اونمو پارلمان، دونمو دوره که پارلمان جور شده بود، جوانا کشته میشد، شهید میشد، جوخه اجساد مردم به کنار ننگرها روان میشد، ولی نفر می آمد زبان من پارسی است، ما از نسل فلانی استم، ما برادر عزیز خراسانی استم، ما دیگه استم. شما وقت اون دمی ضایع میکردین. برادر عزیز اونجا مردم کشته میشد، شما الان دانشگاه پنتون میگه 3 روز پارلمان مسلوب میساختین. باز آمدین سر تعصب. برادر اگر مقاومت بود یا جهاد بود، جهاد خود تمام مردم افغانستان کردن، ولی بیادر 80% سهمش یک تعداد یک خیتی از پنشیر گرفتن که به خود پنشیر خدمت هم نکردین. امیال هم حرف ما اینمیست. برادر در نخست اول باید می واژه ملی از امی جبهه مقاومت برداشته شود، چون تصویری خود هیچ کس خود نمیبینه. دمی جبهه مقاومت ما خود نمیبینم، ازاره خود نمیبینه، ازبک خود نمیبینه، سعید خود نمیبینه، پشایی و بلوچ خود نمیبینه. کدام کس است که دانمونج از ما نمایندگی بکنه و چی وقت نمایندگی کردین؟ او برادر هر جلسه که مد اینجا فیلمایشان است، گپشان است، سخنشان است،
تمام جلسه از اینمی احمد مسعود یا کت منگل پنشیری است، یا کت سلطانی است، یا کت بشیر شیواس، یا کت فروتن صاحب است، یا کت نمی چند تا است که 24 ما رو تبیین میکنین. ویدیو کالا و ویدیو گپایشان آمدن برادر عزیز شبانه مهریار را برای ما فالو کردین. این همه کادرها، این همه انجینرها، این همه دکترا، کسایی که دکترا و ماستری گرفتن، اینا را چرا گرد خود جمع نمیکنین؟ اینی رقم مشکل از جوان. من تو را میگم تا حدی که تو ما میفهم غیر مستقیم اخطار میتی، ما میفهم غیر مستقیم ما را میگن که فحاشی میکنین. فحاشی ما در کجا فحاشی کردیم؟ ما در کجا آمدیم؟ ما برای تو به زبان گفتم که برادر اینمی آور قسم بده می بیادر خواندیت است، برش قسم بده بگو امی عزیز پولاد نگفت که پشت قومی نگرد بیا که سر طالب گپ بزنیم. یک لایف پنشیری را، یک لایف فارسی زبان برای من نشان بده که سر طالب گپ زده باشه. همه لایفایتون سر افغان، همه لایفایتون سر پشتون، همه لایفایتون سر هزاره، هر لایفایتون سر ازبک، همه لایفایتون قومی. کدام روز اگر در قبال مکاتب لایف گرفته باشین مثل اسیب زواک واره برای من نشان بده. کدام روز اگر در قبال فقر و بیچارگی لایف گرفته باشین نشان بده. الا افغان غول، افغان تروریست، افغان فلان، بگیر نمان، این معاهده امضا شده، الا در تاریخ انتر کردین، فلان کردین، بستان کردین. یعنی چی؟ ما خو کور نیستیم و آقای صحرایی، ما خو کار نیستیم. دروغ گفتنه که به ملت دروغ میگین این خو خنده میکنه مردم دیگه. این خو شرم است دیگه. اولش خودت میگه که ولی این رقم پشتونا که ما بودن با طالب جنگیدن. وقتی که خودت میگه که پشتونا با طالب جنگیدن، چرا بسته پشتونا پوتیشن نشته میکنن که اینا تروریست است؟ میبینین دیگه جگر جانم. بگذار فولاد عزیز ما اول خود لایو تو آمدیم من حیث هموطن اگر نیت وقت هموطن مستی که ما تو را اینجا قرار بالا شونده گوش که وطن عمل ما یک چیز برات بگم، یک چیز اجازه بدید. امین صدای من انعکاس میده. امینجا آبرو عزتی که امینجا دلایف ما برای شما داده شده، دلایف خودتان شما نشاید داشته باشید. اونمو بچه توهینت میکنه، از این ملیگرایی گپ بزنید توهینت میکنه. ما برای تعمیل امی بیخی ما یک دکتر پشتون دمیار لایف پنشیری که میگه من روان میکنم شرط میزنم که دو دقیقه خوار مادرش میلگانه. ولی ما برای تو اینجا آبرومندانه نشستیم، ما که دادیم گفتم صحبت کو، چون هم وطن مستی، دوست داریم، احترامت داریم، هم مسلک مستی. مهربانی که برادر، وطندار عزیز کلگی میشنون اول که ما اومدیم به خاطر احساس هموطن بودن اومدیم. اگر نیت از این تو داشته باشی که به ما وقت نتی حق داری در تواناییت از در لایوت است و یا خدا اینجا 400 نفر است، من اینجا قیدگیری میکنم رای بدم. از ما که خودت زیاد صحبت کردی، من کم صحبت کردم. مهربانی کنین وقت شما زیاد است. اگر کسی هم نیت توهین داره آزاد میتونه. هر کس توهین در لایف افغانان نیست رفیق. ببخشید بیا ما شما را چالش میتونم. من یک بی سواد هستم. بله. صرف به خاطر از اینکه گفتم ما داغ تر مظلومیت تر ما احساس میکنم و تو از مرا ما چالش میتونم. هر کسی که از دین آگاهی داره، هر کسی که از تاریخ آگاهی داره، وطندار عزیز فولاد از طریق لایو شما ما پنشیری آماده هستم در لایو شما. اگر کسی مطابق با آیت قرآن عظیم شان، مطابق با تاریخ، مطابق با می وضعیت فعلی مرا قناعت داد که تو وطندار پشتون یا افغانم مقصر نیستی، باور به خدا بکنی که جلو دهن تمام نمی فحاشا را شاید ما بگیرم. یک با دلیل از که قرآن عظیم شان میگه بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة. او فولاد خان تم پیش خدا میری مام. این گپای ما و شما عواقب داره. وضعیت های بعدیش بسنجیم که چوق دعا پیدا میشه. تنهایی نیست در داخل موتر ما ششتیم داخل اتاق تو. خداوند میگه شما برادر هستی. وطندار عزیز افغانم پشتونم، برادر از اجاباتش برابری است. یاور میگه ما تو را حذف نمیخوایم فولاد خان، تو هم حذف ما پنشیری در وطن نخوای. ما هیچ گاهی در تاریخ امروز مشکل در کجاست؟ با مجرد از اینکه یک آدم میگه افغان یعنی پشتون، این دانشمندای وطندارای پشتون ما در دوران جمهوریت دیر زمزمه کردن، در تلویزیون ما شنیدیم. اینمیم دوران در این دوران همیشه گفتین یک تاجک پیدا شد هزاران فحش به آدرس است که ولایت افغان نیستی، خائن هستی. او برادر حق داره به نام خودش یاد شود. چی مشکل است؟ سعی کنه. ما پیشتر گفتم وقتی بحث میکنه زیبایی بحث در اختلافات در تفاوت دیدگاه است. این نیست که همه ما لایو خود یک رنگ پیدا بکنن کسایی مرا تایید بکنن. حالا ما پیشتر راست میگی و تو پیدا بکنی کسایی که به آدرس خودت تو را تایید بکنن. ما به جای نمیرسیم. به خاطر از اینکه در توانایی هر کدام ما شما خداوند از ظرفیت مونده. ما امروز از طریق لایو شما میگم در فیسبوک ما ببینه 2 ماه شده ما زیادترین موارد از اشتباهات قوم افغان یا پشتون قصدن نوشته کردیم تا اینکه به تعداد 10-15 نفر از دوستان با ما پیام کردن که او قماندان صاحب بلیاز خدا چی
گفتم میفهمی به دلیل چی نوشته کردیم؟ به همین دلیل نوشته کردم که در هر لایف پیدا شد بلند شدم والا اسیب قوی مرکز دزد است، خائن است، لچک است. هر بنی آدم تقصیر داره. امروز فولاد عزیز مشکل ما چه رقم حل بکنم؟ وقتی ما مبارزه میکنم در برابر طالب، کرزی صاحب بلند میشه میگه از مقاومت بوی خون میاد و 5 سال از گپ توی فولاد هم نشنیده، گپ مای پنشیری هم نشنیده، گپ عالم هم نشنیده، گپ زن هم نشنیده. امروز وقتی ما مبارزه میکنم شهادت میتم دوجه داوودزای صاحب بلند میشه که والا صاحب مخالفت. خو یک طرفه شما کش داره، در حالی که میدانه و من هم میدانم از شما که شاید من کمتر ندانم، اضافه نمیدانم، کمتر هم ندانم که امروز بنیانگذاری طالب برای حذف و بدبختی توی پشتون ساخته شده، اما تو که حمایت میکنی کار خودت است. من به بار آخر میگم به خودتان دل بسازان وطندارای عزیز، هر چقدر به تعصب دامن بزنه خودتون بازوهایتون قطع میکنه. اگر من نیت دشمنی داشته باشم باور به خدا بکنه تو پول میتم میگم فولاد خان پیش برو. دقیق. ولی پیش خدا رفته نیست. این نیت دشمنی ندارم. دفعه آخر ما میبود بفرمایید بیاد. اولاده تو دیره پختنه وکر یک دقیقه اجازه بدین میایم سر دوستای دیگه. بدون شک خود کرده را نه درد است نه درمان. ای کاش بعد از معاهده بن تمام مردم افغانستان را در نظر میگرفتن. جناب مارشال فهیم، یونس قانونی و دکتر عبدالله همگی را برادر سهم میدادن، همگی را برادر اجازه میدادن که دونمو تصویر جمهوریت خود ببینن. برعکس صرف از یک ولایت ماچم جاهد وزیر شد، ماچم برمکش وزیر شد، بسم الله محمدیش است و فلان است و بستان است و معاون رئیس جمهور وزارت بدخشی فراموش شد، ایراتی فراموش شد، مزاری فراموش شد، کاپیساوال فراموش شد، پروانی فراموش شد، پشتون فراموش شد. همه چیز برادر تمام قرارداد جمهوریت بر یک قشر خاص مشخص داده شد که اونم قشر خاص مشخص یک دانه بمبم به اون پنشیری نساخت، یک دانه سرک پختن به اون پنشیری نساخت. ما میگم که باید عدالت باشه، باید برابری باشه. ببینین ما به مسابقه یک پشتون بالای ما ظلم شده. در 20 سال جمهوریت زبان ما زبان اداره نبود، زبان ما زبان نصاب دولتی مکاتب نبود، زبان ما زبان لواحی در شهرها و در بازارها نبود. زبان ما حذف شده بود. در قلوردوها قماندان قلوردی را بس گوشه خود شنیدم میگه کسی که نان دوڑه گفت تروریست ضربش کو. برادر ما حذف شده بودیم، ما را حذف کرده بودیم، مردم مجبور ساختیم که به نام طالب بیاید. اینمی لازم ما جوان پشتون در پالوت ایستاد هستم، ما را نمیپذیره برادر. جبهه مقاومت پشتون را نمیپذیره، هزاره را نمیپذیره، ازبک را نمیپذیره، پشایی را نمیپذیره، سعید را نمیپذیره. میگه فقط ما میخوایم. ولی نام ببینین از آدرس ملت، فعالیت ببینید از آدرس ملت، ولی خود داخلش که میبینیم ملت وجود نداره، مردم وجود نداره. این گپا را برادر سعی که مردم افغانستان دیگه کور نیست. او ایراتی که به نام تاجک از پیشش سهمش خورده شده بود ولی حذف شده بود، تو دیگه باور نمیکنه دیگه عزیز دلم. اینمی طالب عمرش کی طولانی ساخت؟ عمرش تو پنشیری طولانی ساختی که پکول موندی افغان دو زدی. او افغان که طالب مشکلات داشت، دشمنی داشت، ایران موند. میگه بلیوز خدا نفر آمد، میگه این دفعه اگر ما کامیاب شدیم سیم کارت در فلان زن پشتون داخل میکنیم، این دفعه اگر ما کامیاب شدیم کلتان قتل عام میکنیم. او جوانه که با طالب جنگیده بود مشکلات داشت، میگه به خدا از اینکه طالب خوب است، حداقل ناموس خدا رحم نست. عمر طالب شما به نام خراسان طولانی ساختین، عمر طالب شما به افکار تجزیه طلبی برادر طولانی ساختین. ای کاش که اونجا می اومدین. اینمی مراد علی مراد کلان آدم جنرال آمد، امی احمد مسعود نپذیرفتش. اینمی آقای جنرال سادات نپذیرفت، خوشحال سادات نپذیرفت. من خودم در یاد دارم در روز سقوط بیادر بزرگای ما رفتن با احمد مسعود کل مهمات بردیم، گفتیم از پنشیر شروع میکنیم. این بزرگای ما کل شاهد است. گفت نه فعلا جنگ نمیشه، خیستن برادر کل ما را فروختن. وزیر دفاع ما پنشیری بود، ما را الا داد. او برادر یک وزیر دفاع از مبنای قانون وقتی که تو وزیر باشی و رئیس جمهور خواهند شود جای در جای حالت نظامی اعلان بکن. قلوردوها را گفتیم برادر اون مو استراتژی دکتر نجیب کامل صاحب مسعود انجام داد. حکومت برادر چی کرد؟ در دست به طالب اعلام داد، طالب اومد نجیب اعدام کرد. این شکل میخواستین باز یک بیابگی و بیزتی شود دکتر غنی را اعدام بکنه. امی غنی را ملامت میکنین برادر. حکومت وحدت ملی 50 در 50 بود، 50% در سهم عبدالله بود، 50% در سهم غنی. ولی در سهم غنی یک شورای نظاری دیگه به نام امرالله صالح بود.
دیگه بزرگوار بیادر در اونجا کت شریک بود، ولی کل ملامتی کل اگه دستای خود سر دامن غنی پاک میکرد. غنی یک قدر بیچاره شده بود که حتی عطا محمد نور از ولایت پس کردن نمیتونست، یگامه روزه را تبدیل کردن نمیتونست. برادر حال ایواز از اینکه بیاین با سال چی کنین، میاین مرما میگن دل بسوزانید سر خود. ما سر ما دل ما سوختیم، در 20 سال جمهوریت هم کشته شدیم، حالا هم کشته میشیم. یک قدر قنداری، یک طالب که طالب 10 برابر پنشیری قنداری کشته. اجازه بدید من می گپ خلاص کنم. شما برین دمی 5 سالی که گذشت، یک قدر قنداری را که طالب کشته، یک قدر هلمندی که کشته شده دمی 5 سال طالب، یک قدر ننگرهاری جوان 13 ساله ننگرهاری را به خاطر بیرق ملی تیرباران کردن. کدام پنشیری تیرباران کرده؟ شما یک نفر کشته میشین کل رسانه را خبر میکنین. ما پشنا را که جوخه میکشن، ولی اگه کس بگه که نمی انسان مرده یا حیوان. خب همینجا نوبت میتیم به یک تعداد دوستای دیگه هم یا خبر از حکومت فولاده یا خبر از جناب صحرایی یا خبر از در تکوما یا خبر از در تکوما همینجا باشن که ما یک سوال دارم. نوبت مایهن دوست بس او برادر همین نوبت مراد کنین. نوبت مایهن دوست بس پشتش دوستای دیگه کوتاه بس کنین که نوبت به همه برسه. مهربانی کنین. سلام برسه فولاد صاحب گرام قدر، امید که جور صحتمند باشین. سلام به همه دوستانی که شرکت فعال دارم. به صحرایی صاحب همچنان سلام میرسانیم. صحبت های صحرایی صاحب شنیدیم، گلمندی صحرایی صاحب دیده ها بالای چشم پذیرفتنی است، اما سوال های ما را هم چنان که شما یادآوری کردید نقاط برجسته و عمده و اساسی را از ما را هم بشنوند ما پاسخ بدن. چون این اظهار داشتن که روابط با جبهه مقاومت داره که ما او را مقاومت ملی نمیگم، مقاومت منطقوی میگم. از نگاه سیاسی مقاومت شورای نظاری میشه که برش خطاب کرد. تشکیلاتش به همه واضح است. از بدو تاسیس خود چند نفری را که مانند شکر بارگزی، زلا زازی یا یکی از ملای بود از فرانکفورت، اونا و چند کسی دیگه بود، اونا را از کنارشان نسبت برخوردهای سلیقه‌ای و قومی و تعصب و تباری یا از خود رهبری باشه یا از حلقات پایینیشان که در دنیای مجازی سخت فعال است از خود راندن. حلقه تنگ مشخص مربوط به اونمو شورای نظار ماند. حالا سوال من اینجاست که دوست ما چند نقاط یادآوری کردن، من پیشان میپرسم اگر آقای مسعود رضایت نداره از این گلمندی داره به شمول آقای صحرایی از کار و فعالیت افغان ها، کسایی که ملی فکر میکنن، مگر آقای مسعود گاه نظر انداخته به تبلیغات زهراگین تعصب‌آمیز مربوط به در دنیای مجازی به خصوص در تیک تاک که از آدرس تبار آقای احمد مسعود میآیند؟ دیگه اقوام تاریخ مملکت بیرحمانه به فحاشی میگیرن. کدام روز او را زیر نظر گرفته و کدام ابلاغیه در این مورد، حال که شما میخواین که چی کنین از طریق مصالحه پیش برین، کدام ابلاغیه رسمی یا بیانیه رسمی یا مصاحبه رسمی که اینجا مدرک و اسناد باشه برای ما نشان بدین دارن؟ ما خیلی چون یک چیزی را هنوز ندیدیم. خاموشی چی معنا میده؟ خاموشی معنای ازیر میده که اینمی سیاست را که افراد با او مصاحبه ها کردن، عکسای یادگاری از محافل رسمیشان گرفتن، اونمو افراد هنوز دوام داده رئیس. اینا از افغان ها شکایت دارن که شما چرا بر علیه با مقاومت یک جان میشه و تخریب میکنین. برای من نشان بدین. ببینین این بار اول نیست، بار دوم است. در لایف یک مقاومتی، در لایف هواداران یک مقاومتی، اتباع بیگانه دشمن قسم خورده افغانستان دعوت میشه، علیه منافع ملی افغانا صحبت میکنن، برش تریبون میتن. مگر کدام افغان دیدی که خارجی را آورده باشه بر علیه منافع ملی مملکت خود یا گروه های سیاسی مملکت خود یا اقوام شریف مملکت خود کسی را تریبون داده باشه در طول می 4-5 سال؟ مگر طالب ای افغانستان ساخته؟ شما میگین که هویت بگذار هر کس هویت خود داشته باشه.
بگذار، یعنی مفهوم از زیر میتن که از هویت افغانی کسی که منصرف میخواه باشه بگذار باشه. یعنی خب مگر تو افغانستان طالب ساخته؟ افغانستان بیش از چند صد سال سابقه داره در تاریخ منطقه و دنیا. برادر اگر تو هویت خود میخوایی که داشته باشی، هویت تو در چوکات قانون اساسی تعریف شده. میکروفون تا کمی انعکاس میکنه. ببخشید اگر در قانون اساسی یک لحظه در قانون اساسی هویت ملی هم تعریف شده، نه تنها هویت تو. چطور از قانون، اگر در قانون اساسی هویت تو تعریف نشوه، تو را که از هویت شخصی خود تو هیچ جای عمل کنه نمیتونی. وقتی که در قانون اساسی هویت شخصی تو هم هویت نسبی تو، قومی تو هم تعریف شده، هویت ملی هم، تو چگونه میتونی که از هویت قومی خود استفاده در خارج از مملکت بکنی و از هویت ملی خود نه؟ این خب منطق نداره. مثال مرا بتین، یک مثال بتین در دنیا که کسی هویت ملی خود حذف کنه، انکار کنه و هویت قومی خود بکشه. در کدام کشور دنیا؟ هیچ کشور دنیا متشکل از یک قوم نیست. ببخشید وطندار عزیز، اول خب من آرزوی صحتمندی دارم. بسیار مؤدبانه سوال کردی، قلبا من هم از شما تشکری میکنم. گپ دومم ای از وطندارای عزیز، ما در لایو شما که آمدیم قبلا به فولاد عزیز گفتم، بازم به شما میگم، ما نماینده یک گروه نامدیم به شما که به نیت پیشتر کردی به صلح پیش کردی خدا. ما به خاطر مسئولیتی که خودم احساس میکنم من حیث انسان هموطن شما و فردا پیش خدا میریم، ما در گذشته هم دیدیم، در آینده هم مطالعه داریم میبینیم، ما به او خاطر در اینجا آمدیم. در ارتباط به این گفته که گفتن مقاومت شخصی است، فولاد عزیز بحث دارم امرای شما میتونید مرا پایین پرته، ولی ما بس از لحاظ عیاری او کار خودتان است. مرا وقت بدیم من جواب شما رو بدم. همین جماعت خودت ما یه زیاد نه یک دقیقه وقت میتونم. ببخشید گوش کنین دوستان عزیز، همین موضوع هویت محل بسازم. خب اینی تذکره ماست. خب سعی کنین. ما شما هویت فردی داریم. هویت فردی ما عزیز پولاد است، به نام فرد وجودی ما به نام عزیز پولاد است. دومش ما شما هویت دینی یا مذهبی داریم. دین ما اسلام است، هویت مذهبی ما شد، دینی ما شد. سوم ما هویت ملی داریم. یک هویت ملی چیست؟ چندین قومی که در یک جغرافی مشخص زندگی بکنه و به او ملت یا به او مردم یک نام داده شده، او را هویت ملی میگن. مثلا در تاجیکستان ازبک‌ها زندگی میکنن، تزارها زندگی میکنن، تاجیک‌ها زندگی میکنن، ولی هویت ملیشون تاجیک است. در هندوستان هویت ملیشون ایندیان است. در امیر رقم در جرمنی هویت ملیشون انگلندی است یا جرمن است، هر چی که است. همین شکل در تذکره و دیگه هویت قومی داریم که مربوط کدام قوم هستن. در تذکره هویت فردی ما عزیز شیرزاد، هویت دینی ما اسلام، هویت قومی ما پشتون، هویت ملی ما ملت افغان. و این ملت افغان یا این هویت ملی افغان این به اساس از چندین مرحله حقوقی گذشته، از دوره امان الله خان که برادر توسط لوی جرگه و پارلمان ها هلا تا اینجا آمده و هویت ملی ما افغان است، کشور ما افغانستان است. و کسایی که در این هویت ملی مشکل دارن باز اینجا برشان ادرس ها داده شدن، یعنی در چوکات پارلمان ملت ها با هم جمع میشن، نماینده ها جمع میشن، سر هویت ملی بحث میکنن، حل میشن. فعلا در این شرایطی که وطن ما مشروعیت داخلی نداره، وطن ما مشروعیت بین المللی نداره، وطن ما ساختار درست اداری پذیرفته شده نداره، در اینجا تو وقتی که میایی موضوع هویتی را تبارز میتی، این به این معنا که به حاکمان فعلی لابی میکنی، کوشش میکنی که مردم متفرق بسازی تا اونا بیشتر حکومت کنن، طولانی‌تر حکومت کنن. بحث ما به این مردم نمیست که برادر هویت قومی میگه ما تاجیک حذف کردن، نه خیر، در تذکره تاجیک نوشته شده، هزاره در تذکرهش هزاره. ولی هویت ملی که مشکل داری تو باید نخست زمینه را به او به حل از اون مشکلت جور کنی. یعنی تو باید در پی ایجاد یک ساختار قانونی و حقوقی باشی، در پی یک نظام قانونمند که توسط آرای مردم انتخاب شود باشی. وقتی که او ساختار ساخته شد، منظم شد، پذیرفته شد، به رسمیت شناخته شد، بعد از این نماینده های بیا بگه که برادر ما با این هویت مشکل داریم،
جناب لطیف پدرام از آدرس خراسان در ریاست جمهوری خود کاندید کرد، حق قانونیش بود، ولی 1000 رای آورده نتونست، ناکام ماند. بعد از او توسط فشار ایران و مصرف ایرانی ها به وکالت پارلمان رسید. ما نمیگیم، من میگم باز دوباره یک جمهوریت که آمد، بیاین لطیف پدرام واره بگو که من خراسانیستم، من ازارستانیستم، خود کاندید کو، برنده شدی، کل موقعیت قبول میکنیم. میگم برادر ملت زیاد به خراسان علاقمند است، خراسان شود، به کوهستان علاقمند است، کوهستانی شود. برادر عزیز اینی رقم میشه. ولی شما به خاطر از اینکه عمر طالب طولانی بسازین، تجارت های خود داشته باشین، همین جبهه مقاومت هزاران از هزاران جای فن میگیره. ولی من می جنگم چون آزادی زنان در خطر است، فن میگیره، پیسه میگیره. من می جنگم برادر ترکیب قومی مشکل داره، فن میگیره و نمیخواد که طالب بیرون شود. طالب کسی میخواد که بیرون شود که در 20 سال کشته شده. مثلا مردم قندهار در 20 سال توسط طالب کشته شد. اونو افغان میخواد طالب بیرون شود، هلمندی میخواد طالب بیرون شود. شما خود نمیخواید. مهربانی کنین مشتاق. وطندار عزیز، اول خود تشکری میکنم از اون برادر ما که سوالش مطرح کرد. پیش از اینکه او را جواب بدم، شما فولاد وطندارم میگم که به نام ملی وقتی یک چیز ما میگیم، تعریف ملی ای است که نظر فولادم باشه، نظر ما یقینم باشه، نظر احمدم باشه، نظر محمودم باشه. ارزش های ملی وقتی میگیم، اتحاد دیدگاه رای همه ملیت هایی که در کشور زندگی میکنه او را ملی میگه. نه ای که ما پنشیری بیایم نظر خود سر توی فولاد تحمیل بکنم بگویم این ملی است. تعریف ملی را ما و شما بریم در کتابا بخونیم. یک خواهش من دارم، این که سابق این ملی تعریف ها هویت ملی چه مشکل داشته او را کل ما میدانیم. در یک بحث ما با خودت موافق هستم که ما برای آمدن یک نظام تلاش بکنیم که او برخواسته از رأی مردم بوده باشه، ما بتانیم همه اقوام در او سهم بگیرن، ارزش های ملی خود از طریق انتخابات، از طریق دیگه راهایی که مردم مشوره میکنن تعیین بکنن. راه حل اختلافات اینمی است وطندار عزیز. این نیست که یک کسی آمد بگه که من مشکل دارم با همین ملی که سابق مشکلات داشته، در پارلمان مشکل داشت، یک هموطن بخیزه بگه کل جایداد از این غصب کنه، این افغان نیست جایدادش ضبط کنه. این راه حل نیست. این ما پنشیری باور به خدا بکنه، 4 بار سر خانه ما چاپا زده، مرا خدا نگاه کرده گرفتن نتونسته. بی‌نظم ترین حاکمیت فعلا در افغانستان اینمیای هستند که دروغ است. حالا این میکنیم جز روب دیگه چیزی نیست. بسیار کده باشند دو تا برادرای مرا بردن بندی کنن، از بین ببرن، شهید بکنن. ما به خاطر خدا که استاد شدیم، پروای برادرم نداریم، از هیچ کس نداریم. اما قلب ما را خدا میفهمه، خدا محافظت ما میکنه. وطندار عزیز، در ارتباط به این گفتن که مقاومت مربوط یک ولایت میشه، شما بری گذشته مقاومت بخواهی. ما از طریق لایو فولاد خان میگم که یک جریان شما با من نشان بده، مانند احمد شاه مسعود که هلمندی در پهلوی شهید داده باشه، قنداری در پهلوی شهید داده باشه، جلال آبادی در پهلوی شهید داده باشه و وطندار هزاره و ازبک ما در داخل پنجشیر قرارگاه داشته باشند، یک رهبر شما نشان بده که من قبولش بکنم. احمد شاه مسعود شخصیتی بوده، پدر ما یک عسکر بوده، قسم میکنه یک تعداد به نام ستمیه و به نام دیگه میبرده بندیخانه که شما پشتونا رو چرا بد میگه، در اسلامی جای نداره. اما متاسفانه ما و تو پشتون که در ولایت رفتیم سر قبرش عطن کردیم. امروز یک گپ میزنم ببخشید حالا جیگر جان صحرایی صاحب اگر اونجا عطن صورت گرفتن، خب قبر دکتر صاحب نجیب الله رو با لغت و ایران کردن و لغت مال کردن، نمیشه او افراد خواست دیگه. قبر شهید دکتر نجیب طالباست که با لغت مال کردن. خانه ملا عمر قرارگاه داشتیم. در خانه ملا عمر در وقت طالبا اجازه بدین همین صدای نفاس کرد. باش من تصویری ما بزنم، یک دقیقه ببخشید. یک دقیقه من تصویری ما بزنم. یک دقیقه ببخشید. یک دقیقه. اگر سر قبر عمر صاحب عطن کردن یک تعداد محدود، همین شکل بالاتر از 3 بار قبر شهید دکتر نجیب الله را رغتمال کردن، در روی امان الله خان رسما سیاهی پوشیدن و بالاخره توهین و تحقیر کردن. تمام رؤسای جمهوری تاریخی ما را برادر از موزیم ارگ بیرون انداختن. این خود نمیشه که اینا تو یک چیز قایم بگیری. این طالب هم ترس، طالب برادر عزیز عملش، طالب احمد شاه مسعود قبرش نگاه میکنه ولی دکتر نجیب فاش میده این وزیرایش.
این دیگه برادر شما نگویید که بگو افغان کرده، بگو طالب کرده. وطن دار عزیز فولاد خان، ما که فکر میکنم به جزئیات در گذشته میریم و روزها باشم و شما بحث بکنیم، هر کدام ما اسناد داریم. میایم ما خلاص کوتاه گپ آخر گفتنی ما با فولاد همیست که از این که بیننده داری نام خدا در رسانه ها مشهور هستی، با احساس هستی، همی که از خودت دفاع میکنی پیش ما با احساس معلوم میشی. آدم به مسئولیت ولو که دشمن باشه ما را خوشم نمیاد. وطن دار عزیز، بیا گذشته را صلوات، امروز از طریق لایو تو ما صدا میکنم. آیا تو آماده هستی نظر به آیه قرآن عظیم شان که اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما عدالت پیشه بکنی نزدیک به تقوا است. انما المؤمنون اخوه، نزدیک ما همه ما مسلمان هستیم، دیگه چیزا رو دور بانیم، همه ما مسلمان هستیم، برادر هستیم. ما بالاتر از تو نیستم، تو بالاتر از من. آیا تو آماده هستی که مسائل مشکلات وطن ما با هم بشینیم از طریق بحث؟ خراسان تعیین کرد کسی قبولش کنیم، افغان ما تعیین کردم، تو اکثریت چیزی ما قبولش بکنم. آماده پذیرش اینمی یک خواست مطابق دین هستی یا نیستی؟ بفرمایید. در وضعیت فعلی نه خیر چون این مسائل. نه ما بیخی از مسائل. امیر چرا در لایف یاور نمیگی؟ بله میگه چرا در لایف یاور نمیگی؟ تو در لایف پولاد میگی؟ ما به مسابقه یک افغان، یک پشتون اگر قرار باشن که فیصدی زیادی از مردم افغانستان نام افغانستان کوهستان بگذارن، ما قبول دارم، هیچ مشکل ما نداریم. ولی این از خود یک زمان مشخص و یک ساختار مشخص نیاز داره. امو ساختار امی لازم ما همی کار کردیم، در جمهوریت ما قبول داشتیم. اگر ما قبول نمی داشتیم از آدرس خراسان ما لطیف پدرام اجازه نمی دادیم. خب بر تقدیر نوبت چه دی خلاص این مسائل از طریق دنیای مجازی حل شدنی نیست. این مسائل یک لحظه دنیای مجازی همچون مسائل قابل بحث نیست. مهندوس ایره منم میفهمم، خودتون میفهمی، کسایی که موضوعات کوشش میکنن که تبارز بدن اینا جاسوس هستن، اینا بیگانه هستن یا پروژه های بیرونی رو میرن که مردم از تیتو پاشان بکنن، عمر طالب طولانی بسازه. اگر این ما رو چی بحث قومی از خود نماینده کار کنه. روی خدا را داری همی کلمه جاسوس هستن، خائن هستن همی دور بانه. ما 4 جای زخمی هستیم، بسیم شورگاه قطع از گوش که ما یک پنجشیری می خودت نیستی جاسوس، همی کسای پروژه را میگن. مثال وارد میتم، همی بزرگی را که تو میگه جاسوس است، همی محقق فرض کنیم میگه جاسوس است. محقق رهبر یک قوم است که با میلیون ها نفر با یک صدایش استاد میشه. چرا با نه محقق هیچگاه رهبر قوم نیست. ما بگویم همین ملا یعقوب با من بیایم منای در سر کوچه داو بزنم که های تو، خب ما میبینیم یک تعداد ملت در پشتش هست. اصلا خواهش ما همیست وطن دار، اگر میخوای که تو یک چند داو از پشت تلفون مرا بزنی بفرمایید. در غیر ما نه داو سکو باس ما صحرایی سر عزیز یک چیز لایف داو زدن نیست، لایف یاور نیست کسی داو بزنه. او برادر اجازه بده یک چیز بگم، در لایف افغان داو نیست. یک موضوع دیگر موضوع گفتی که محقق رهبر قوم است به یک صداش مردم. اگر محقق توانست به یک صدای خود نه به 1000 صدای خود 500 نفر هم در یک میدان جمع کرد، ما بیخی او را رهبر چی که بیخی او را ما پیر خود میدانیم. چی میگی تو؟ گوش که وطن دار گوش که خیلی بشنو مرا بشنو یا خواهش بشنوین. همین محقق مگر نبود به هزارها نفر همین طالب که امروز شما دلیل از این پیدا کنید چرا طالب 20000 اسیر مارشال دوستم میشه؟ با چه دلیل؟ میگه معامله بود. خب بس بود، فردا باز همین معامله میاد. امروز کردار تو باعث اومدن نمود یک معامله تو کجا را استیا وطن کردار ما چیست؟ دلم درد میکنه برات. در غیر از او باور به خدا بکن که اگه ضرورت داشته باشم دیگه کار خودتون است. بیاد آقای نکمل مهربانی کن. من یک سوال دارم اگر اجازه باشه. من نوبت از مست بزرگوار. همین نکمل صاحب چی کنه باز بعدش افشاگر صاحب شما مهربانی کنید. سلامونه او احترامات عزیز پولاد تا او ټولو دوستانو ته. زه په دري ژبه کې بیا د صحرایي صاحب نه زه پوښتنه کوم. ما په ژوند کې دا ارمان و چې داسې یو نفر په خپله چې زه ژوندی یم او هغه کمبوتي د ګیلمان صاحب پوره کړي، هغه نن زه وینم. آفرین دی او خپلې مبارزې ته د ادامه ورکه، موږ در سره ولاړ یو. آفرین دی. صحرایی صاحب اول با کلگی دوستام سلام تقدیم کردم، به خودت هم سلام و احترامات تقدیم باشه.
به ای که خود میدونم میتونی با پشتو هم بگویی من میتونم با پشتو مشکل نیست. دری هم زبان کشور ما است، پشتو هم است، حتی فرانسوی انگلیسی هم مشکل نیست با ما. صحرایی صاحب بسیار آدم با منطق هستی، بسیار آدم با اصول هستی. ما از خودت فقط یک سوال دارم و ای از قوم تاجک ما هستی، نور چشم قوم خودت هستی، ما برات احترام داریم. فقط سوال ما اینمی است که خودت که تاجک هستی ای را قبول داری که افغان هستی یا نیستی؟ من ایسی یک تاجک آمدیم در بین شما بحث میکنم. بحث مهربانی بگو، فقط بگو آیا نه افغان است یا نه. قوم تاجک ما احترام دارم. بگذار من جواب بدم. تاجیکی چی کار باشه در افغانستان حرف بزنه؟ خیر چی باشه در افغانستان حرف بزنه؟ این را فاهم کو. افغان باشه اینجا بیا حرف بزنه. خب بگذارین من یک جواب بدم وطندار. ما برای تو به نظر احترام دارم. من حیث یک تاجک. نه جناب صحرایی صاحب، وقتی که شما افغان نیستین بدی معنا که شما از ملت ما نیستین، شما از مردم ما نیستین، شما از کشور ما نیستین، شما از ما نیستین و شما حق و اجازه از این را ندارین بیاین در سیاست مردم ما، در سر خاک ما و سر ملت ما صحبت بکنین. برادر عزیزم خفه نشید. ما خودت یک پلیس بودی، متاسفانه خودت به مقسمی که خوردی او را فراموش کردی. تو از اکادمی که فارغ شدی و هم صنفی جناب سرگند صاحب هم هستی، اونجا قسم خوردی که ما به مردم افغانستان و افغانها خدمت میکنم، ولی امروز خودت تو از افغانستان نمیدانی، افغان نمیدانی. تو برادر یک کسی هستی که من تو را نمیشناسم و من از خودت تقاضا میکنم، بچه غیرتیستی، بچه بسیار جسور هستی. پس وقتی که نمیدانی امو اسناد بهاداره که عبارت از تذکره و پاسپورت هستند، اونا رو کنار بگذار، از اونا سو استفاده نکو. نه سالم اپلای کو، نه فوتوستمپ و سوسیال بگی و نه توسط پاسپورت افغان ها به مسابقه افغان جای سفر بکن. بسیار رفع میخوایم. برادر از تاجکستان هستی، میتونی در سیاست تاجکستان صحبت بکنی. از ازبکستان هستی، در سیاست ازبکستان صحبت بکنی. ولی اینجا اول گفتم لایف افغان هاست و مخاطب ما افغان هاست. من از تاجکستان کار دارم، نه که تاجک بحث دارم. مهربانی بکنین. نوبت کی هستن بفرمایید. نوبت آقا پولاد صاحب ما و خوزم دغه آقا ورور سنا ورور او هغه کته کوم ما ایده په خلینه دغه ټول خراسانیان ایده په خلینه ما نن په دین اقرار کوو د تعصب نه خبره وکوله. ما په دین نن درته اقرار کوو چې منګه ټول د تعصب نه ډک یو. خو افسوس دا ده چې د راکته کو د تاریخ نه خبره کوله. دته ما دا ویل چې تر ازه اوس ما سره کینه د 12مې پیړۍ تاریخ چې هغه وخت کې نوې خراسان جوړ شوی وو، ته ما سره اوس راشه په تاریخ کې وغږیږه. خو افسوس دا کوم چې د ډیر زر کته کو. پر تقدیر زیاد شهزاده است. اولش در نخست وقتی که شما میگین که ما افغان نیستیم به شکل اتوماتیک شما حق ندارین که از آدرس پنشیر بیاین، حق ندارین از آدرس احمد شاه مسعود بیاین، حق ندارین از آدرس خاک افغانستان بیاین. شما دیگه اتوماتیک خارج میشین از ملت ما، خارج شدین، خلاص است دیگه. احمد شاه مسعود افغان بود، حق نداری از آدرس از او بیاین. پنشیر در افغانستان است، مردمش افغان است، حق نداری از آدرس از بیاین. و پلیس ملی دوره جمهوریت افغانستان هم افغان ها بودن، در تشکیلاتش تاجیکستانی ها نبودن. فلحاظ از او آدرس هم نبید جیگرم. آقای افشاگر صاحب مهربانی کنین چی را گذاشتین در تصویرتان؟ سلام مجدد خدمت دوستان عزیز. من خیلی دوست داشتم که آقای صحرایی بالا می بود که سوالهای اساسی که مطرح می شد این بود که راجع به هویت ملی حرف به زبان آوردن. ای که هویت ملی یعنی که تمام ملت یک جا یک چیز را انتخاب بکنن. در کجا؟ یک دانه کشور برای نام ببرن در سطح دنیا، یک دانه کشور نام ببرن که هویت ملی از او توسط رای انتخاب شده باشه. اگر او کانادا است، اگر او آمریکا است، اگر او آلمان است، اگر او مثلا تاجیکستان است یا اگر او افغانستان است، در هیچ جای دنیا هم چیزی مطرح نیست. این چرندیات این رو از کجا پیدا میکنه نمیدونم. مسئله بعدی دیگر، شما تذکره یا آیدی کارت آلمانی رو میبینیم و بالا و آیدی کارت
افغان ما میبینیم. در این هیچ چیزی نمیتونه شما متمایز پیدا بکنه مگر ای که این انسان های کثیف بحث قومیت مطرح ساختن، گفتن باید قومیت باشه که اشرف غنی این کار کرد. به خاطر چی؟ به خاطر از اینا قومیت را اضافه کرده و در کنار قومیت بحث چی؟ بحث دین اسلام را اضافه کرده که مثلا دین را میتونه چی بکنه؟ انتخاب بکنه. دیگه همه چیزیو با آلمانی یکسان است. همانطوری که بحث نشنالیتی است، در تذکره آلمانی هم نشنالیتی دوش نوشته کرده. همون قسمتی که گول است شما میتونه هموطنان عزیزم ببینیم نوشته اشتاد انگیورشکایت یا همون نشنالیتی است دوچ نوشته کرده. بلنسر از هم کشور آلمان نوشته کرده که مثلا چی؟ دوچلند. همونطور در تذکره افغانی من یا مثلا همین آیدی کارت افغانی من همین چیز صدق میکنه عین آلمانی است. هیچ اگر تضادی باشه در بحث هویت باید چی؟ آلمان پیش قدم است، باید ما ایخن آلمان بگیریم که تو کاری که انجام دادی اشتباه است و که در آلمان هیچ یکی اعتراض نداره. چرا در افغانستان ما این انسان‌های کثیف اعتراض دارن؟ امیدوار هستم که دوستان عزیز متوجه شده باشن و بدونن که این مسئله تنها در افغانستان نیست. حمید جان مهربانی وکیاره. فولاد ما یو سوال و یک دقیقه صبر کو که ما یک چیز است گپ بزنم تو گپ زدی. ما یو سوال خو دغه فولاد باغین از ما سوالو هغه سره تا ناقه د عمر باز دومره مخه ته ویوړه ولا کې باید تا ته نه دا پښتنه کړه چې وروره ګوله چې تا د تاجک په هست افغان چې ما سره خبرې کوي کنه دلته څه حمید جان زما یو مشخص سیاست ده. زه غواړم چې د دوی خوله وشږوم، زه غواړم چې د دوی افکار خلکو ته وړاندې کړم. دا لایف مخکې وړه خو دا اسانه کار نه دی، خو زیغ په اول وار کې ما دا بند اچوی سو. نو زه غواړم چې د دوی د زړه نه دا خبرې راوباسم چې دوی څه وایي. نو داسې خو نه کېده یاره، نو دا خو فرق کوي که نه. زه غواړم چې خلکو ته پوهاوی ورکړم. نو بالکل همداسې دا تا پورې لګیا خپل هغه یاور نه یادولو چې یاور شپه ورځې ناستې پښتنو ته توهین کوي، پښتو ژبې ته توهین کوي. ځوانان هغه زمونږ کوم بیچارهګان هغه د کلي ځوانان چې دي هغه راجګوي، په هغوی ریشخند وایي، توهین کوي. هغې ته هېڅ یوه خبره نه کوي. بیا هغه وایي چې مونږ د هغې د ډلې یو. ما ورله وویلې مننه. ډاکټر مسکا خورجانې مهرباني وکړي. سلامونه فولاد ورتا ته او تاسو له ټولو ګډونوالو ته وعلیکم السلام. او ان شاء الله ټول بروغ او جوړ او صحت په غاڼه سمبالو. ګوره دا دلته د ملي مسایلو نه بحث کوي چې ملي مسایل باید د یو ولس یا د یو هیواد د ټولو وګړو په ګډون سره وټاکل شي. تاسو ولې له هغه پوښتنه ونه کړه چې کله احمد شاه مسعود ته د ملي قهرمان لقب ورکول کېده، فولاد له تا نه چا پوښتنه کړې وه؟ له مسکا نه یې کړې وه؟ له حسیب نه یې کړې وه؟ د پښتنو نه چا دا پوښتنه کړې وه؟ موږ نه خو چا دا پوښتنه نه وه کړې چې دا نه قهرمان دی که نه دی. هلته ستاسو ملیت چیرې و؟ هلته ستاسو د ملي ګرایي چیرې وه؟ هلته ولې تاسو دومره ملي ګرانه وئ؟ هلته خو ته یو کلک فاشیست وې. هلته خو تاسو وخت په یوه موزه کې کړلی یو قاتل دی په ما باندې مقرر کړه، هغه ته د قهرمان ملي لقب ورکړه. هلته ته داسې انسان نه وي. دویم تاسو چې راځئ ځان دومره نرم کړئ. زه خو پښتون یم، په ما کې دا غیرت شته دی. ما د پښتنې مور شیدې خوړلې دي. زه په نره وایم، زه په جار وایم چې بالکل چا چې خیانت کړی په تاریخ کې ما یاد کړی. ستاسو اواز ډېر زیات ډاکټر صاحب، ستاسو اواز ډېر زیات انعکاس ورکوي، نور غږونه راځي. تاسو یو سم ځای ته ولاړه سي، بیا تاسو هغه وکړئ. فولاد صاحب هم جانباز بالا کنیم. بالا آمده بود پایین انداخته شد. چی از جانباز من نمیبینم اینجا. نه امیر کرور. خب صحیح. بچه نغمه چطور هستی بچه نغمه؟ دور هستم، سلامت باشی. خراسانی شما خوب هستین؟ والده صاحب خوب است؟ خواهر محترم جوانت خوب است؟ از طرف من احترامش بکن و سلام بگوین. سلامت باشین. حضرت نورنیازی صاحب مهربانی وکړه مشره، په خیر راغلی. السلام علیکم. اول خو تاسو ټول د ګروپ کنټرولوالو ته سلامونه وایم او عزیز فولاد وروره تا ته خپل وار سره ښه ژوند غواړم او السلام علیکم درته وایم. نو خدای لره اول وار ماښام تا د ویاځې خبرې کولې هم زه رالم تا ته 10 منټه کېناستلم، خو زه خوشحاله شوم
ښه په فارسي او پښتو په دواړو کې ښه جواب مطمئن ورکولی شي او ښه پوهنه هم لري. مخته بیا یو څه د کتابو کوم خدمت کړی په هغه باندې هم د تا منندوی کور د ودان سي ستا دومره پښتو لپاره دومره زموږ د خپل 70 کلنې یا 15 کلنې کې موږ داسې خدمت نه وو کړی ستا راته وکول. الله دې مخ وره خدای دې نور جرأت او همت درکړي. الله دې راته روغ لري. ډېره مننه. سلامت اوسې خوشحاله اوسې. ښه حمزه جان راغلی دی او بابا عرب راغلی دی. درانای صاحب بخښه کوئ نوبت به تاسو ته درکړو ځکه تاسو ډېر انتظار ویستی. ټایپ درانای مهرباني وکړه. السلام علیکم. تاسو ته فولاد صاحب او د لایف ټولو ملګرو ته چلته زموږ غږ اوري او موږ ویني. نو فولاد صاحب تاسو نه موږ ډېر څه زده کړي دي، ډېر څه چې مکتب کې چې 12 کاله مکتب ویله فکر نه کوم چې دومره څه موږ زده کړي. دغه کال نیم کال کېږي چې تاسو موږ فالو کوو، تاسو ګورو، ستاسو ویډیوګانې ستاسو لایفونه موږ فالو کوو ګورو. نو یقین په خدای وکړه چې ډېر څه موږ له تاسو زده کړي دي. نو تاسو خپل لارې ته ادامه ورکړئ. دغسې تاسو پښتو ژبې ته پښتون قوم ته ډېر خدمت کړی. نو تاسو نه ډېرې هیلې لرو چې همداسې خپل کار ته دوام ورکړئ او نور هم تاسو نه زده کړو. نو فولاد صاحب تاسو نه یو هیله لرم الله دې وکړي چې خفه نه شئ. نو موږ چې د نورو لایفو ته ځو اته کوم کمنټ اجازه یو کمنټ چې لاندې کوم موږ ته اجازه نه راکوي چې هغه یو کمنټ وکړو میوټ مو کال ته ناست په زړه مو اور لګېدلی. فولاد صاحب داسې تاسو لایف ته چې بعضې وخت سړی راشي یا داسې نور پښتانه ور نه دي چې خپل د زړه هغه درد وایي په زړه مې یقین وکړه چې داسې اور لګېدلی فولاد صاحب چې بس حد نه لري. نو تاسو نه یو هیله لرم چې دغه خپل پښتانه چې دلته دوی ته وخت ورکوي نو هر څوک مه راجګوئ لایف ته. که څوک هغه ستاسو مقابل کې زه د ټیک ټاک کې داسې څوک نه وینم چې تاسو په حد کې تاسو په سویه کې چې تاسو سره بحث وکړي. فولاد صاحب ستاسو علم ستاسو پوهه ډېر په لوړه سطحه کې ده، دوی تاسو سره نشي کولی بحث وکړي. نو لطفا داسې کسان مه راجګوئ چې تاسو توهین وکړي او تاسو مثال هغه ستاسو د وخت وړتیا نه لري چې تاسو هغه دومره وخت ورکوئ، دونه ضرورت نشته. ځوانه درانای صاحب عزتمن شي، خدای دې مه کموه. قصه داسې ده چې موږ او تاسو افغانانو پښتانه خو په یوه مفکوره وو، ټول افغانان یو، وطن را باندې ګران ده، ارزښتونه را باندې ګران دي، مشران را باندې ګران دي، د افغانستان ټول ولسونه په موږ ګران دي. نو موږ او تاسو چې کله هم مفکوره یاستو، یو فکر لرو، یو دریځ لرو، نو بیا داسې اړتیا نه پیدا کېږي چې موږ او تاسو خپلو منځو کې وغږېږو ځکه موږ او تاسو فکر یو دی. نو موږ هغه خلکې کوشش کوو سره یولو چې موږ سره ستونزه لري، موږ سره مشکل لري او بل خلک کوښښ کوي چې موږ او تاسې بد معرفي کړي. نو ځکه زه هغه خلکو ته لږ زره ډېره وخت ورکوم چې په زړه کې داسې ونه ګرځي چې دغه پښتانه ورسره مینه نه لري یا پښتانه د دوی څخه د بس څخه ډارېږي. نو ځکه دوی ته وخت ورکوم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. یو دقیقه بل وخت مو راکړه، مهرباني، ډېره بښنه کوه. فولاد صاحب موږ دې خلک یو چې څومره ظلم را باندې وکړي دا خلک بیا هم غېږ کې نه شي. دغه 20 کاله دغسې ظلمونه شي پښتون قوم باندې، پښتانه یې وژلي دي، زموږ په ژبه باندې دومره دوی کار کړی ده که فولاد صاحب چې په مکتب کې هغه فارسي او دری ژبې کتابونه وو، د پښتو د ژبې کتابونه نه چاپ کېدل. پوره د نصاب دا کال به خلاص شو موږ ته به کتابونه نه راکول. فولاد صاحب دومره یعنې په موږ ظلم شوی ده، پوه شي فولاد صاحب. نو چې دې خلکو ته څومره مینه ورکړي، څومره وخت ورکړي، بیا هم چې غېږ کې ونیسي، بیا د شانه په چاقو وهي. دا خلک داسې خلک دي چې هر څه وکړي. بیا هم بس ډېره زیاته مننه تاسو نه فولاد صاحب، بس وخت دې تاسو نه نیسئ. حمزه جانه مهرباني وکړه. سلامونه او نیکې هیلې ټولو ملګرو دوستانو ته. دلته په لایف کې ناستې غږ مې اورېږي. زه خو 2-3 لنډې خبرې لرم، دلته ګیلې ته نه یم راغلی چې ګیله وکړم یا عاجزي وکړم. په صفات دی یو عسکر دی افغانستان اسلامي امارت 2-3 خبرې د ورته لرم. موږ د دشت لیلي شهیدان نه دي هیر کړي 8000. موږ له کمپنۍ تر هلمند تر قنداره پورې کونډه چې ماته ناستې دي، خویندې مې ناستې دي، هغه موږ نه دي هیرې کړي. او چې له هر کوره 3-4 ځوانان شهیدان شوي دي، هغه هم موږ نه دي هیرې کړي. نو زما دوی ته یو خبر دا ده چې دا څوک چې په سوشل میډیا کې سقویان دا خبرې کوي، د دوی عکسونه موږ ګرده اخیستې دي، دا موږ سره شته په افغانستان کې. اولین کار چې دوی افغانستان ته راځي میدان وینه دوی نه وځي، دا دی یو. او موږ بیداره یې الحمدلله په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې. دا تاریخ به موږ داسې پرېږدو چې 100 کاله یا 1.5 کاله بعد به انشاءالله په دې باندې پښتانه افتخار وکړي چې موږ هغه کسان و امارات چې د دوی نسل موږ له افغانستانه ورکو، هغه نسل موږ د دوی ورکه چې دوی به فحشا کوله
102 بیا د مردگاو خانې له دشت برچی ته کارت پروانه موږ پیدا کړی دي رسمي شدو صاحب شالت خلک ورول مردگاوی پکې کوله ټول شای موږ څنګه ثبت په سوشل میډیا کې زیاته خبره نشم کولای ستر دغه دوه خبره راوختم سوي کوم څنګه خپل کونډ نه دي هېری کړي پوسټ ایسا قویانو موږ خپل خويند نه دي هېری کړي موږ هغه مور چې ناسه د په هلمند کې درې بچي ورکتي او دروازې ته ناسه چې ما زوی بچ وخت راځي دا نه دي هېر کړي والله بالله وسمت الله چې په هر ولسوالۍ کې په هر ولایت په افغانستان کې تاسو سرجی کې ان شاء الله تاسو بدسه کېږئ چې تاسو مړي ژوندۍ به موږ د افغانستان ورکو والسلام علیکم بابا عربه مهرباني وکړه سلام عرض ادب دوستای عزیز ټول خلکو ته کیسونه جوړ کړو وسوي دغه موږ ته اختیار راکړي دغه ټول کیسونه قبلي تاسو په خبرو مهرباني وکړه سلام دوستای عزیز خوش آمدید خوب هستی بخیر جان شما و علیکم بابا عربه مهربانی قربانت فولاد جان صاحب بس پیشتر ما بر روزنامه جیک شده بودم خوب پایین شده که ببینین ما شما یک افغان هستیم باید افغانستان سر پای خود استاد کنیم نه که ما از او قوم هستم ما از این قوم هستم چی را میگه پا را بزنیم خاطر چی گپ چی است ما شما باید افغانستان بسازیم حال شکر است اسلامی امارات آماده نه کدام دزیز نه کدام زناس نه کدام دیگه چرا حال بیشتر از امیر گرفتین شما وطن گرفتین پیشش رفتین گریختین وطن اعلا کردین حال آمادین در لیفا باسا میکنین که تو از خود 20 سال در دست تو بود تو از افغانستان چی جور کردی تو کدام خدمت کردی بر ما بگو نکردی وقت حال که اسلامی امارات آماده شریعت ما درست شده اسلام است شکر شکر که درست اسلامی آماده دیگه چی خاطر چی باید ما شما حمایت کنیم دیگه باید ما شما همراه زود دست بگیریم که وطن ما جور شه از بدبختی برایم این مال ما از ملک بیرون هستم مسافر هستم اگه این ملک ما جور بود چرا ما بیرون میبرم خو نیست از دست زمین رقمی مردم افغانستان در بدر شد خاک بسر شد والا ای است والا او است خو چی کردی خو گریختی 20 سال زدی نشاطت هم کردی شراب هم خوردی زنا هم کردی هر چیز کردی افغانستان در بدر کردی امو مجاهد صاحب که پیشتر گفت چقدر مردم شهید شد چقدر مردم بیگناه فهمیدی در سر سرکا در دیگه خالمو مردمو که شما گریختین رفتین شما کدام حمایت کردین نکردین کجاست از کرا که شهید مادرایش هم خواهرایش که در خانه شهید شده مثال گپ هم بیادرایش بر زنا کمک کردین نکردین خود دست شما مردگا و مردم شهید شد حال خوب شکر است نظام است هر چیز است الحمدلله تا که زنده باش انشالله یارزو را در گور خواهد برد افغانستان تا که زنده است انشالله اسلامی امارات همینجا ما یک کسی یک افغان را ما براتون همینجا ویدیوش میمونم که اینمی مردمایی که میگن که ما فلان هستیم بستان هستیم از اینمی آدم یک کمی بشرمین ولی این تا آخر بشنوین ببینین که چقدر خوب گپ میزنن باش که واسه کسی که بین افغانستان و بین پاکستان مشکل نیست خط دیورند مشکل نیست مشکل از خط دیورند یکان ستمی چی میگه گمش بسکو خط دیورندش چی تان که برانی پشتون از همشان خلاص شوی اگر باز دیگهش در استدلال میگه نوروز در تلویزیون میگفت که چیز هست برادر اگر شما او طرف چرا پشتونستان میخواین چرا چیز پنجده و نمیفهم کجا را نمیخواین این طور نیست بهم یک گفتن کل گپ خلاص شد در این هیچ شک نیست که خط دیورند بین پاکستان و افغانستان یک مشکل است به نام دیورند در حقیقت خط فاصل او رو دکتر صاحب اشرف غنی نام گرفت که خط فاصل بین افغانستان و پاکستان یک مشکل است و این هر روز ما شما را رنج میده او طرف هم رنج میبرم مشکلات زیادی را او طرف هم میبینم این طرف هم میبینم این قبول داریم ما و شما که و قبول کنیم که پاکستان در افغانستان منافع خود داره و بالمقابل افغانستان هم در برابر پاکستان منافع خود داره ما آرزومند عزیزیم که پیشتر که من مثال دادم که در اروپا بین از اونا چطور مشکلات سرحدی و شهرهایشان حل شد من میگم به جنگ به تو به تفنگ به یپا مشکل حل بکنیم با مذاکره معقول و منطقی و عادلانه چیزی طوری که در دنیا مروج است و چیز شده تجربه شده تانستن مشکل خود حل بکنن ما هم آماده هستیم که مشکل خود حل بکنیم
اما یک گپ خلاص بگم که به زورگویی و تجاوز بالای مردم افغانستان کسی بخواه خواستش تحمیل بکنه، یه ارمانم اگر به گور ببره، هیچ ممکن نیست هیچ نظامی و هیچ سیاسی کار کردن میتونه. ملت افغانستان اگر تفنگ نداره، اگر بم اتم نداره، ملت داره، آرازی داره و عمق آرازی داره که تو میخوایش و دمی عمق آرازی شما حرام خواد شدین. این خود مارشال صاحب دریزش این گونه بود که خط دیوران به مسابقه یک لاین فرضی می شناخت و اخطار داد مستقیم که برادر میگه بزور نمیتونین کی از پیش ما بگیرین و در پالش گفت هیچ سیاسون اجازه نداره در قبال از این خط گفت برادر عزیز ابراز نظر بکنه. اینی یک تاجک ما بود ولی افغان بود، بالای افغانیت خود افتخار میکرد، بالای ملت افغان افتخار میکرد. خدا شما را هدایت بده که از ولایت از همین آدم میان برادر عزیز توهین میکنه تحقیر. عین شکلی مسعود مامتو بود، او هم خط دیورند نمیپذیرفت، گفت یک لاین فرضی است و ما باید تیره بگیریم، باید به صلح بگیریم و اگر کس کوشش کنه که به زور سر ما تحمیل بکنه او را میگه ما نمیمونیم. ولی شما که طرفدارای از اینا خدا میگیرین شرم نیست برای شما؟ گفته از این مارشال فهیم شما ستمی هستین، شما علاقاتی هستین که اینمی مردم از نامش استفاده میکنین به شرم و شرماندین. یک شما غنی را برادر عزیز صد رقم توهین میکنین، یه آدم غنی را گفت میگه من دستای غنی را میبوسم. یک کم شرم کنین از این بزرگتان. مهربانی وکړئ دوستان و نور امیر کلو را مهربانی وکړه. عزیزانو سلامونه تا ته بابا چې ور ناسته افشاګر او مهند استاد تورمان او دوستان چې ټول لاین کې ناسي ټول ته سلام ورسیږي. عزیزانو دلته زما یو ملګری مې دلته سره راوستی ده چې د دوی دغه د محقق د مزاري او د شفیع عیار سیده دغه کم وار کرایم چې کړی ده کنه لکه د هومن رایټ واچ والا د طرف هغه ریپورټ چې راغلی او هغه تایید شوی هم ده که هغه مکمل دلته دغه تورمان ته دغه سکرین غټ کې او هغه مکمل دغلته دغه ته وولي نو دغه به ډېر خوند وکړي. مننه تورمان مهرباني وکړه. د سکرین غټ که تورمان مې دلته راوڅی ده تورمنه نه ده لاندې تورمان ها تورمان او تورمنه مهرباني وکړه. سلامونه عزیز پولاد صاحب او سلام. وعلیکم السلام. زه صرف یو دقیقه زه د خپل دغه جوړ کړم. ښه صرف د دې هغه په باره کې دا چې دی دا د تاسو وینئ چې د UN ریفیوجي ایجنسي نه یو راپورټ ده د افغانستان از به وحدت هیومن رایټس وایلیشن چې د نیدرلینډز فورن منیسټري دا هماغه کړی دی لیکلی دی ښه. او دلته زه صرف غواړم یو ځای کې تاسو ته صرف یو وړوکی هغه بیان کړم که اجازه یي چې همدغه خلکو څه کړي دي په کابل کې او د دې محقق نوم په دې ځای کې هم شته دی که زه یو دقیقه راکړي. ښه دغه حصه چې ده دا خو ډېر غټ هغه دی راپورټ دی او شپږ ورقې دی. دا حصه ده د بندیانو چې بندیانو سره یې څه کول. دلته تاسو وینئ د محقق نوم راغلی دی او په دې ټول خط کې د محقق په باره کې لیکلي دي چې یو دانه د همدغه کمانډر و او دا کمانډر چې و دا په دې کابل کې څه کارونه کړي دي خپل نورو جنګیالانو سره او دلته د دې جنګونه هغه کړي چې دوی خلک په کانتینرو کې اچول. د هغه کانتینرونه چې د روسیې نه پاتې وو په هغې کې اچول او هغې کې پرېښودل چې مړه شي او دلته هم د دې په باره کې هغه کړي دي مشخص کړي دي چې
دی په ساګانو کې لسهونو خلک اچول یو ځایي او هملته یې پرېښودل چې مړه شي. مګر دلته زه غواړم دغه ځای یعنې دغه سکرین ټن که دغه بله کمیکه چې دا مکمل ښکاره شي چې دلته د دوستان صحیح وګوري سایډ باندې زه تاسو ته دا تاسو ولیده د محقق نوم دلته تاسو وینئ دا د حزب وحدت د جنایت په باره کې ده. دلته زه تاسو دغه ځای کې یو حصه زه تاسو ته لولم چې د په 1995 کې دلته لیکي a large number of refrigerated bodies were found in cellars of the Institute of Social Science in Kabul. وی د یو ډیر غټ مقدار خلک د خلکو ځانونه پیدا شوي وو د یخچالو کې د کابل په سوشل ساینس انسټیټیوټ چې په کابل کې ده. او دلته لیکي چې they had probably been set on fire while alive by Hizb Wahdat fighters after being chained together. وی بعد د دې چې دی په زنځیرو باندې تړلي وو دا خلک نو دی ژوندي سوځولي وو. دلته وینئ ژوندي سوځولي وو او بیا دی په دې څه چې د دې نه پاتې وو په یخچالو کې تېنه پاتې شوي وو. او بیا زه غواړم د دې لپاره چې دی د ښځو په باره کې ډېرې خبرې کوي. دا راپورټ چې دی خپل بخش لري چې د ښځو سره څه جنایتونه شوي. زه غواړم که اجازه وسي زه غواړم دلته خو ډېر غټ حصه ده او دا ډېر ګرافیک ده. اجازه شته چې ډېر ګرافیک ده یعنې ډېر هغه اصلي پوینټونه ووایه ټول ګراف مه وایه. دغه ځای به درته ووایم چې دا ځای ډېر ضروري ځای دی. دا پاسې نه وایم دا ډېر زیات دي. دغه ځای تاسو ته وایم it is reported during the fighting between Ittihad Islami and Hizb Wahdat in February 93. Some 60 women were seized. وی دا په راپورتو کې موږ ته راغلي دي دغه هغه ته هیومن رایټس ته ته راغلي چې د دې دواړو په منځ کې اتحاد اسلامي او حزب وحدت په منځ کې چې جنګ و. حزب وحدت 60 دانې ښځې بندیانې کړلې. دی سره هم تجاوز شوی او هم مړې شوي دي او دا شوی دی انسټیټیوټ اف سوشل ساینس ان کابل. وی په اپریل کې او په مای کې 94 کې د حزب وحدت او اتحاد چې یو بل باندې حمله کوله دلته یو بسته پنجشیري کورې د منځه ویوړه. د دې سره دا ښځې په باره کې چې وی چې دا ټول 60 ښځو باندې داسې ویل کېږي چې تجاوز شوی دی او دای د مشرانو ته یعنی د حزب وحدت مشرانو ته دا رسیدلی دی چې داسې کار شوی دی مګر دوی هیڅ هم ونه کړل او دا یې پرېښوده. او یو وړوکی حصه بل هم که اجازه وسي دلته هغه دی دغه دی دا د ټول نه خرابه حصه ده د دی. وی حزب وحدت چې کله د ښځو باندې تجاوز کو نو دی په وومن ماس ریپ یعنی تجاوز په یو غټ سلنه نفرانو باندې کو یو بسته ګروپ باندې د ښځو او دی ټول یو ځای ده کو او بیا دا ښځو سره چې کول torture او دا torture د دې لپاره کو چې was to maim یعنی یو څوک داسې ووهي چې د هغې لاس مات شي یا معیوبه شي. maim very brutally یو ښځه د دې نه خوښېدله دا څونه ښځه چې دلته ساتل کېدلې دا یې خوښوله. بیا دا یو ښځه به په لسهاو دلته لیکلي dozen لسهاو
عسکر یو ځای په دې باندې تجاوز کو. بیا د دې ښځې لاسونه قطع کول. Her hands were then chopped off and and the wounds cauterized with fire. او بیا د زخمونه ورته په ور باندې سوځول. Her arms بیا د دې لاسونه دی اخیستل د آیرن هوکس نه دي کنه، دا چنګکونه چې د هغه نه جوړ شوي، په دې چنګکو کې دا لاسونه اچول، تیرول، په چنګکو کې لاسونه تیرول او دا the women او دا چنګونه چې د دې شکېدلي لاسونه پکې دننه کول، دا چنګونه بخنه غواړم، دا چنگونه فولاد صاحب اگر ممکن باشه بدری هم شما اینجا چی کنی، این مسائل ترجمه کنی. ما ایره باش که ختم کنه بازی گزارش با ما روان بکنن، باز ما سم صحیح ویدیو میسازم بایی. دا چنگونه بیا د دې په سینو کې دننه کول، یا دا لاسونه چې په چنګو کې دننه کول، بیا دا په سینو کې ورته دننه کول، چې یعنی لاسونه د سینو نه د غورځېدلي اوسي لکه لاکت. بیا دا ښځه اخیستله. The woman was then revived، یعنی دا ښځه راجګوله او اخیستله او په دای لوچوله او په سرکو باندې لوچه ګرځوله. او bystanders who tried to help the woman would be killed. یا هر چا چې دا ښځې سره کومک کوو هغه مړه کول. دلته آخر کې لیکله په ویست کابل، په ویست کابل کې ډېرې ښځې باندې دا کار شوی دی. او که غواړئ دا یو ځای بل هم درته لولم. دا د UNHCR ویب سایټ دی کنه؟ UNHCR ویب سایټ دی. او ریف ورلد. دا والا ډېر خطرناک شی دی په خدای بلند. زه تاسو ته یو آخر ځای لولم چې دا هم همدغسې چې دا کار یې کړی دی، دا هم ډېر ضروري دی. وایي ښځې لاسونه او پښې ورته هغه کولې، تړلې، او بیا دا ښځې په ځمکه اچولې، په ځمکه یې اچولې، او بیا دا ښځه چې دا یې حاملهدارو ښځو سره کړه، دا حاملهدارو ښځو فیټس یعنی حمله ورته راباسته، حمله ورته راباسته، او دا ښځې د ځان نه د حمل چې راباسته، دا به هم دا ماشوم مړ کو او هم به یې ښځه مړه کوله. توبه خدایا. دا صرف یو سیکشن دی. دلته ایکسترا جوډیشل ایکسیکیوشنز یعنی بغیر د دې قانوني چې خلک یې مړه کول، دا هم شته دی. دلته نور هیومن رایټس وایلیشن، او دلته یو بل حصه ده چې زه تاسو ته غواړم ولولم، responsibility for human rights violation، یعنی څوک په دې کې لاس درلوده. دلته یې لیکلي دي په 2 کې تر 9 پورې چا لاس درلوده. لیکلي all members of central leadership body، شورای مرکزی، the members of military committee، شورای مرکزی، the members of political committee، شورای مرکزی، the heads of provincial representations، all those in command of a فرقه، brigade of 1,000 men، senior officers، commanders, generals, colonels, majors of the armed forces of حزب وحدت. یعنی دا ټول په دې کې لاس درلوده. او د کوم ځای نه دي، څوک دي، دلته په اول کې د هغه کېږي، مشخصېږي چې د څوک دي، او دلته د هغه په ټاپه هم پرې لګېدلی، تاسو کولی شئ وګورئ. Council of European Union.
دلته د دې ګروپ په تاریخ په باره کې هم لږ ذره یو څه ناصر لیکلي دي. دا ګروپ چې دی همدا حزب وحدت د 8 ګروپونه جوړ شوی و چې سازمان انصار ده، پاسداران جهاد اسلامی ده، دعوت اتحاد اسلامی ده، نصحت اسلامی، سازمان نیروی اسلامی، جبهه متحد انقلابی اسلامی، شورای اتفاق او سازمان مجاهدین. دا 8 دانې چې و دې ته یو نوم ورکاو او د دې نوم څه و زه تاسو ته یو بل هغه راوړم. دغه د خلک جنایت وي وګورئ عزیزانه دا دې کې دا نور جنایتکاران ټول موجود دي، هغه بیل بیل بخښونه لري. او دا معول د نهوي شپانې دي، دا زه دې باندې ویډیو جوړوم. دا د ګروپو ته نوم ورکاو تهران 8 او دا د تهران تروریستي ګروپونه دي چې دا د تهران ګروپ چې دی کنه د چې ورته وایي د ICGRC یا دغسې د تهران هغه ګروپ چې دی چې دولت ټول کنټرولوي چې اوس انټرنیشنلی هغه یو تروریست ګروپ هم هغه شو کنه. نو دا چې و دا د ایرانیانو د لارې یعنی دوی ته ټول شیان ایرانیان ورکول، دا د ایران جاسوسان و. او دې سره سره یو بل هم وایم چې دا خو د شیعه ګروپ و، د سنی مجاهدینو ګروپ هم دلته شته دی او د سنی مجاهدینو ګروپ ته پیښور وویلی ښه چې څوک د احمد شاه مسعود او د دې نورو ډلې لکه حکمتیار صاحب او نور د دې نومونه اخلي، دی هم جاسوسان و. پیښور 7 دا چې دی ایران دلته خپل هغه کې لیکلی ایران چې کله جنگ خلاص شو ایران ولید هاو ایرانین ریولوشنری ګارد کورپس. دا جنگ چې خلاص شو په هغه کې روسانو سره د ایرانیانو غوښته د راپورت کې لیکلي ایرانیانو غوښته چې یو شیعه ګروپ جوړ کړي چې قدرتمند اوسي او د سني ګروپ په ضد لاړ شي. او دا د دې لپاره دا 8 ګروپونه د ایران له خوا نه په یو ګروپ تبدیل شو چې حزب وحدت نوم و او بابا د دې مشر و کنه. بابا د مشر و او د دې خلکو چې سی کړي او چی کړي دا لیست ډېر اوږد دی. یو بل زه غواړم تاسو ته پخش کړم دا د یو بل ځای نه دی، دا د هیومن رایټس واچ نه دی. زه غواړم تاسو ته دلته بخښه کوئ خوشحال وروره که زما آواز درځي خپل واتساپ چک کړئ، ما دا راپور ویب سایټ رسمي تاسو ته ولیږئ. تاسو مر باندې یو ویډیو جوړه کړئ، زه به نور ملګرو ته ولیږو او زه به مر باندې ویډیو جوړه کړم چې دا شی رسمي سي او د باندې باید جدي ونیسو. ځکه دا خلکو چې کوم خلکې چې دلته راغلي اروپا او امریکا ته د مزارین دفاع کوي یا د محقق نه دفاع کوي، دا ټول نو دا په دغه جرم کې شریک بلل کیږي او دا باید قانون به سره رفتار وسی. عزیز دا راپورټ چې د هیومن رایټس واچ د فانه ده، هیومن رایټس واچ دا راپورټ لیکلی دی او دا یې نشر کړی دی. دا راپورټ چې دی دا ډېر غټ دی، زه تاسو ته ښیم چې څونه غټ دی، مګر زه تاسو ته د یو قصه د دې راپورټ نه هغه کومه. دلته لیکیم یو پخوانی شورای نظار افیشل یعنی شورای نظار کې چې یو نفر کار کو هیومن رایټس واچ ته ویلي او د دې سره د غلا د جمعیت غلا چې جمعیت څومره غلا کوله د دغو کالو په منځ کې یعنی 2 او 3 په کال په منځ کې بیا د یو بل قصه وکړه د یو مشر یعنی دا سړی چې و د جمعیت یو کمانډر و، یو ډیر غټ مشر و او د نوم چې د نوم و رحیم کونفو پیژنم. او دا رحیم کونفو چې و یو غل و او یو څوک و چې جنایتکار و چې خلک مړه کول. او دا سړی چې شورای نظار کې کار کو دا هیومن رایټس واچ ته وی بیا دا نفر وژړلې
په دې انټرویو کې د رحیم په باره کې. او هیومن رایټس واچ ته وویلې چې دا ډېر هزارهګانې مړه کړي او د هزارهګانو ماشومان مړه کړي. او دا during the operation against وحدت forces په تایمني کې دی په دونوي کې ډېر تجاوز جنسي کړی او بې حسابه ښځې او سړیان مړه کړي. او بیا یې شروع چې دونه هزارهګانې مړه کړي چې دا حساب نه لري مګر د هزارهګان ماشومان مړه کول. بیا د سړي دې ته ویلي چې ډېره زیاته بخښنه غواړم زه نور نشم ویلی. یعنې دونه په درد او احساساتو کې راغی د دې یاد نه چې وی ویلي چې زه نور د دې په باره کې خبرې نشم کولی. بیا پسته په یو انټرویو کې بیا تېنه دا هغه شوی چې دا قصه څنګه وه، دا چی وه. او د رحیم په باره کې، رحیم کونفو په باره کې دا سړی یو دفعه بلم قصه کوي چې رحیم کونفو خپله ویلې، یعنې ډېر په افتخار سره boasted about crimes committed during تیمني operation. او د څه کړي چې دا تیمني کې د څه کار کړی. تیمني کې د 300 نه دا خپله وی، دا رحیم کونفو خپله وی برته راغی او دا وی چې وی موږ 300 نه تر 350 خلک مړه کړل او بیا یو کور ته ننوتلو. په دې کور کې وی ما یو ماشوم ولیده او دا ماشوم ته ما په خوله کې د کلاشینکوف چاقو کېښوده. د کلاشینکوف غټ چاقوګان نه وي که نه، هغه مې وی د ده په خوله کې کېښوده. او ماشومان یو ریفلکس لري، ماشومانو خوله لندې چې هغه کې د 1 کلو نه چې وړوکي دي، خوله لندې چې داسې تپ تپ کې په ګوتو سره یې داسې ووهي، هغه چوشي هر شی چې هغه ته کې. او دا چاقو چې نږدې کړی دا خپله وی چې دا چاقو په سوکه باندې دا ماشوم دا چاقو سوکه وچوشله لکه د خپل مور سینه ویروله. دا بیا ما چې وکړل، ما دا چاقو د هغه سر کې دننه که. او دا څوک دي؟ دا بیا برته راغلل همدغې خلک برته راغلل او جمهوریت کې چې شوه دوی کېناستېدل او دوی د دیموکراسي سیستم یو حصه شوه. او زه تاسو ته یو بل شی مخکې کوم مخه که هغه یو آخر شی دا د کانادا د هغه نه دی، ګورنمنت نه دی. دا ټول ما ته راولېږئ په واټساپ کې. خیر اوسئ. ښه، دا د 2011 د افغانستان په پارلمان کې بل چې دی هر وخت راځي چې موږ برته هغه جوړ کړو، یو دولت جوړ کړو. او کله چې دولت جوړ شوی و، هر شی و، دی څه کړي دي. زه په 2002 کې په پارلمان کې د افغانستان په پارلمان کې دی یو بل پاس که چې هر څوک چې په دې 10 کالو کې هر چا چې هر څه جنایت کړي هغه بخښل کیږي. او دلته لیکلي چې دا بل مخکې لاړه تر 2000 ینوار 2010 پورې. 2010 کې هغه شو مګر کرزي، پرزیدنت کرزي دا باندې دستخط نه دی کړی، وی نه که. was not signed by President Karzai. یعنی دا یې مخکې بیولی دی مګر پرزیدنت کرزی دا ساین کړی نه و. او دا څه کارونه یې چې کړي او څه کارونه یې چې مخکې بیولي دلته دا یې ټول یعنی بخښل شوي دي ورته. او دا هغه چې دی اجازه شته دی چې یو بل شی د رستم صاحب په باره کې ووایي ویل ولم د زیر پاک چې دا ډېر غټ دی. یو بل شی اجازه شته د پولاد صاحب چې دوستم په باره کې ولولم. دا ډېر غټ راپورټ دی، دا دومره غټ دی چې
یعنی تاسو وینئ دا دومره هغه د هر حصه هغه شوې ده وینئ دا د مخکیني نه هم پسې غټ دی بله بله وینئ نو که زه د دوستم په باره کې یو حصه زه غواړم تاسو ته ولولم د بی بی سی ژورنالیست هیومن رایټس واچ ته وایي چې دلته ډېر غلا شوې ده په دونوي کې وایي ما د دوستم ازبک ولیدل چې غلا یې کوله او ډېر اسانه باندې پیژندل کېدل د دې لپاره چې د دې کالي او د دې هغه مخني هغه چې و ډېر اسانه باندې پیژندل کېدل ما ولیدل چې کم یو د دې نه په خپل ملا باندې یو یخچال بار کړی و او نور شیان لکه ایر کنډیشنر او دی سره ډیر خوشاله په خندا روان و او خپل ځان سره ډیر خوشاله و چې دا یخچال یعنی بار کړی و دی سره سره وی ما نور مولیدل چې یو بل یخچال بار کړی و او یخچال سره سره د پخلنځي نور شیان یعنی اخیستی و او بیا هم دی ټول ډیر زیات خوشاله سمایلینګ او دای په خپل ترکو کې ایښودل خپل موټر کې اچول او بیا دی پریزیدنشل پالاس ته هم تللی وی کله چې پریزیدنشل دی هلته هم غلا کړې ده او د پښتو نوم ورته زده نه ده ومخی قصر ریاست جمهوری قصر ریاست جمهوری تشکر جمعیت په دلته جمعیت هم ورسره یو ځای شوی جمعیت او جنبش دواړه یو ځای دلته ننوتل او اکه دوستم د دې ځینه یو قالینه هم غلا کړې یو دانه قالینه خپل اکه جان خپل اکه دوستم غلا کړې دغه دی خازه خیر دی قالینه شته پروا نه کوي یو قالینه او همداسې چې لاندې راشو دلته وایي چې دی ډېر غلا کړی وی دی خپل یعنی یو مخصوصه بخش درلوده چې دی چې کول دی غلا کوه کډناپینګ یې کوه او تجاوزونه یې کول دا د دې کمال و او په دې بخش کې یو پوره هغه درلوده دلته لاندې وایي مګر هغه ډېر زیات دی چې دی د دې کار ټول دا و چې مختلف بازارو ته تله د بازارونه یې غلا کوله یعنی یو فرقه یې درلودله یو جنگي فرقه چې بازارونه غلا کوله بله بله او ګلمجان په همده په خاطر ګلمجان وایي کېده چې تاسو ګلمونه به ټولول ټول شیان به راټول کړه او خو د پریزیدنشل پالاس نه هم یو قالینه اخیسته او په 2015 کې دوستم ته په منستری اف ډیفنس کې یو ډیر غټ ځای ورکړ وکنه 2015 کې پسله د دې ټولو کارونه دلته هم لیکي چې خپل دوستم د دینه پیدا چې د خلک یعنی تجاوز کوي جنسي تجاوز په خزو باندې دا یو ډیر عادي کار و دی ته او همداسې دلته لاندې راځي دا ډیر اوږد دی نور ډیر اوږد دی دلته خو زه نور چې یعنی ډیر زیاتیږي مګر دلته د هغه په باره کې هم لیکلي دي د سیاف په باره کې هم لیکلي دلته د هزاره په باره کې هم لیکلي حزب وحدت د چاره به زه درته وکړم ښه تورمنه د راپور چاره به زه درته وکړم ما ته خو دغه یوې راورسېده دا به زه ټول مکمل ولولم بیا به ښه قوي ویډیو جوړه کړم او دغه د ویب سایټ رسمي لینک دا به ټول دنیا کې نشر کو سي دکې باید دولتونه لاس پکار سي او بل اخره دا خلک باید افغانان ټول یو بل سره لاس ورکي او دغه کم کسان چې دلته مقصر دي دا باید لاهي محکمې ته وروپیژنو ترڅو هغه باندې رسما اقدام وکړي دا خو ډېر ښه راپور ده دا رسمي راپور ده ځکه ما وکړه دا په ویب سایټ کې سته ده او دلته نور هم دي د قماندان صاحب مسعود په باره کې قماندان صاحب مسعود
او څنګه دی د کوی تلویزیون باندې کېناستېدل او دی په هر شا باندې فیر کو. یو نرس یو قصه کوي، نرس خپله په هلته وه قصه کوي چې عین په پشکې باندې هم دی ډزې کولې او وی سرکونه دومره ډزې کړي وي چې سرکونه د مرمیو نه ډک او هر چا باندې فیر کوو. دلته نور ډیر هغه دي، دا ډیر غټ دی او نور هغه هم شته دي او دا خدای د خیر انشاءالله دا به منظم پلان ورته جوړوو او دا ټول به نشروو. یارانو زما لایف ډیر زیات وګود سو، نو زه د تاسو ټول نه اجازه غواړم ځکه ډیر سخت ستړی. فولاد صاحب اگه اجازه باشه یک دو کلمه در رابطه با همین راپور ما پیشنهاد دارم بر خود شما. با این راپور قسما ما آشنایی دارم. این فکر میکنم از سال 2001 است. راپور خیلی موثق معتبر تحقیقاتی است که سازمان ملل متحد یونیسار تهیه کرده. این راپور در اختیار اکثریت کشورها قرار گرفته، به خصوص بلژیم، آلند و دنمارک از این راپورت استفاده کردند در رابطه به افراد اشخاصی که مربوط به گروه جنایتکار حزب وحدت بود به محاکم شامل لیست جنایتکارای جنگی کردند که در حق از اینا رسیدگی شود. یکی از دو جمله قماندانای از اینا از حزب وحدت به نام محمد عوض نبیزاده میگن که در آلند شامل لیست آلند است یا بلژیم شامل لیست جنایتکاران جنگی است. حدود تقریبا 50-60 نفر از حزب وحدت در بلژیم و آلند دنمارک شامل شدند. به اساس اینمی راپور پیشنهاد ما است که شما از طریق انجمن‌های افغانی مهاجرین در کشورهای دیگه ایره برای همه جا برسانین که تا اونا از طریق خود به ادارات مهاجرین کشورهای میزبان برسانن به سهمشان. به خصوص دستیویدن در خبری که تازه ما شنیدیم کسایی که به خصوص افغانا 5 سال قبل آمده بودن یا بیشتر از 5 سال میشه پرونده از اینا را بازبینی میکنن. اکثریت کسایی که چی مربوط شورای نظار باشه، چی مربوط حزب وحدت جنایتکار باشه، چی مربوط حزب اسلامی باشه یا سیاف باشه، ما از گلبودین ما نشر میکنیم، ما قوم پرست نیستیم. بالکل اینا امروز در دنیای مجازی خصوصا فیسبوک اینا موقف سرسختانه میگیرن، سنگ از اینا را دست اینا میدنن دفاع میکنن. کل اینا مربوط به اینمی گروه جنایتکار هستند که اسمایشان شامل این لیست است، اعمالشان کردارشان شامل این لیست است. اگر اینا انسانای واقعا زیدخل از جنایت باشن هرگز از این جنایتکارا دفاع نمیکنن. لذا باید بر همه جای روان شود، بر آلمان هم روان شود، بر استرالیا هم روان شود، بر کانادا هم روان شود که با اینا رسیدگی صورت بگیره. دقیق خلاص استیده ما سیستمش جوړ کړ. حکمتیار صاحب او د سیاف په باره کې هم لیکلي چې هغه څه کارونه هغه ګوره ښه دا زما لایف سیده ګرانه ډیر زیات وګورئ شو ښه شپږ ساعته سوه باور کړو بیخي داسې رقم ستړی کړم ښه نو موږ او تاسو به د شروع نه بل لایف نیسو ښه قوي. او صحیح ده دا بالا مسپارم یارانو. عزیز جان سبب دغه تاسو دواړه یو بل سره فالو کوي. عزیز جان صحیح ده ما فالو کوي صحیح شو. ما فالو کوي صحیح شو. دا سره فالو کوي چې هر رقم مواد فکری دا د هم د تاریخي لحاظ نه ډي ان اي لحاظ نه او دغه سی پوښي ګندګي لحاظو کې پوښي دا درته پوښي هډ ماستر د دې بس زبر سره خبره وکم ما ته فالو کړ ته ما فالو کړ ما او ته په واتس اپ کې غږیږو خو خو لري په الله مسپارم خو راځه لایف سره آزاد الله مو مال شه راځه لایف سره آزاد الله